अस्सलाम वालेकुम دی ویډیو ما تاسو کلیک کو دی ویډیو ته رالی نو دلته په دې خبره باندې پوه شوم چې تاسو هم ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ پوره کورس په پښتو کې زده کول غواړئ او نن بس د ډایرکټ او د انډایرکټ سپیچ دا مسله بالکل ختمول غواړئ نو بس بالکل هم تاسو هم په صحیح دی باندې کلیک کړئ او بالکل صحیح دی ته راغلی په دې ویډیو کې بس تاسو د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ مکمل مسله ختموم او تاسو په دې داسې پوهیږم چې په ټول عمر کې نه هیر نشي بلکې دې به تاسو نه یو ټیچر یا استاد جوړوم د دې به ماهر جوړوم داسې نه چې دا صرف تاسو زده کوي بلکې زه به تاسو دې قابل جوړوم چې دا تاسو بل ته هم وښایئ ما ته پته را تاسو سره ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ نه یو غټه مسله جوړه شوې ده او دا یو غټ مصیبت دی هیڅ سره هم پرې نه خلاصېږي او دا وایي چې ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ ډېر زیات سخت دي خو یاد وساتئ په انګلیش ګرامر کې د ټول نه آسان چې کوم دي او دا ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ دي اوس په انشاءالله په لږ وخت کې به تاسو ډېر زیات ښه زده کوئ او ډېر زیات پرې پوه شئ ویډیو به نه سکپ کوئ دا ویډیو په آخرین کې تاسو نه ما یو داسې ټپس راوړي دي چې تاسو وګورئ بس تاسو به ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ باندې داسې پوه شئ که نه چې تر مرګه پورې به د هیر نه شي او بلکې د دې به تاسو نه یو ماهر جوړ شي انشاءالله د دې ویډیو په اند کې چې کوم تاسو له کوم ټپس در کوم او کوم ټریکس در کوم نظر سره د دې خبرې ګارنټي لرم چې دې نه به تاسو نه چاته دا وایي چې په انډایرکټ سپیچ کې دا مثلا نه به چاته دا وایي چې لکه انډایرکټ سپیچ ډېر زیات سخت دي بلکې دا ټولې خبرې دا ټول پرابلم بس تاسو هم په دې ویډیو کې حل کېږي ویډیو به نه سکپ کوئ او ویډیو به پوره ګورئ نن درته دا ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ په یو داسې اسانه طریقه ښایم که نه چې تاسو څه کې چې د 15-16 کالو ماشوم هم او هم په ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ باندې ډېر ښه پوهېږي بیخي دا کورس ما ډېر په اسان الفاظو کې او دې ما زما ډېرې هفتې ولګېدلې د دې کورس تیارولو باندې او ما ویل چې تاسو له داسې ټریکس راوړم چې په هغې کې په لږ وخت کې تاسو ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ ډېر زیات ښه زده کوئ او د دې نه ماهر جوړ شي نو په دې ما د کم عمر ماشوم چې کوم دی دا پرې هم پوهېږي دا د غټو وړو دواړو لپاره دی په دې ویډیو کې نن تاسو ته دا وایم چې دا سټرکچر زده کوئ دا فارموله زده کوئ او دا ځان سره دا شی زده کوئ دا تهیل بالکل نه یم په دې ویډیو کې تاسو صرف کمال ته ګورئ د دې ویډیو چې د دې ویډیو کم کمال دی تاسو صرف دې ویډیو ته ګورئ او دا کم هر څه زه یم دا ځان سره یو پرې ریډ کوئ او اخره کې بیا ګورئ چې موږ د دې ویډیو څونه هر څه زده کړل بیا په اخره کې خپل علم کې اضافې ته ګورئ چې تاسو په دې ویډیو کې په علم کې څونه اضافه کیږي او تاسو په دې چې کوم خواري او مهنت ته تاسو د ضرورت نشته تاسو سټرکچر یاد کړئ فارموله یاد کړئ تاسو ته دې ضرورت نشته تاسو په دې چې کوم مهنت او کوم خواري کول پکار او ټول ما کړی دی بس هر څه کوم تاسو صرف ویډیو ته ګورئ او صرف د دې ویډیو کمال ته ګورئ چې تاسو ویډیو په اند کې څونه زده کړه د دې ویډیو نه کوئ دا 3-4 هفتې چې ما په دې کورس باندې تېرې کړې او ما دا کورس تاسو سره تیاروم زما دا په 2-3 ورځو کې هم تیارولی شو خو ما ویل چې زه تاسو دپاره یو اسانه طریقه د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ پیدا کړم چې په هغې کې په لږ وخت کې تاسو د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ ډېر زیات ښه زده کوئ بلکې د دې نه ماهر جوړ شي او دا بل چاته هم ښودلی شئ بس ډېر ټایم نه ضایع کوو او راځو د ویډیو طرف ته شروع کوو خپل زده کړې آغاز کوو او راځو انډایرکټ او ډایرکټ سپیچ زده کوو لومبی دا پېژنو چې واټ از ډایرکټ اینډ انډایرکټ ډایرکټ سپیچ ته وایي او انډایرکټ سپیچ ته وایي لومبی خو دا پېژنو چې د دې ډیفینیشن وکړو چې دا ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ اخر دی څه دلته دا خبره په یاد ساتئ چې د ډایرکټ سپیچ او انډایرکټ سپیچ ته یو بل نوم هم ویلی کېږي یا دې ته بل دویم نوم ویلی شي ډایرکټ نریشن او انډایرکټ نریشن کو ډایرکټ سپیچ تاسو وایي هم صحیح ده او کو انډایرکټ سپیچ یا انډایرکټ نریشن ووایي دواړه صحیح ده کو تاسو د سپیچ په دې نریشن وایي هم صحیح ده او کو تاسو نریشن په دې سپیچ وایي دواړه صحیح دي یا ډایرکټ سپیچ ډایرکټ نریشن یا انډایرکټ سپیچ انډایرکټ نریشن اوس موږ په دې خبره ځان پوه کوو چې دې ته نریشن ولې وایي دې ته موږ وایو ډایرکټ سپیچ او ډایرکټ نریشن دا ټول د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ دا چې کوم د دې چې کوم بیسیک دي ټول په دې نریشن ورډ کې راغونډ شوي دي لومبی موږ ایکسپلین کوو دا نریشن ورډ چې دا نریشن ورډ څه ته وایي چې نریشن ورډ باندې پوه شئ که نه تاسو اوس بیا ګورئ ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ به تاسو زما نه مخکې روان یي او تاسو به خپلې جملې جوړوئ زه به صرف وایم تاسو به خپلې جملې جوړوئ راځو په نریشن میدان پوه کوو چې واټ از نریشن دا نریشن څه ته وایي په دې یو لفظ کې په دې نریشن کې ټوله قصه د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ راغونډه شوې ده نو نریشن د نریشن ماده نریټ کول اوس د نریټ ماده څه ده او نریټ څه ته وایي نو د نریټ ماده بیانول یو څیز بیانول اوس بیانول مطلب څه زه تعالی اگزامپل نوم به ته چاته یو خبره کول
فرض کا یو اگزامپل ماته دی ته یو ځای ته لاړې او هلته یو خبره واورېدله چا نه او اوس ته راځي همدغه خبره یا ماته کې یا ستا یو ملګری دی هغه ته کې نو ته چې کله دغه خبره ته ماته کې دا ته ما څه کې دا ماته نریټ کې دا ماته بیان کې لکه یا یې ماته کې خپل ملګري ته کې خو حقه چې کال ته چې کوم خبره اورېدلې ده که نه حقه بیانې نو دې ته وایي نریټ هغه خبره یا ته ماته کې یا د خپل ملګري ته کې نو دې ته څه وایي نریټ کول دغه خبره ماته کول یا خپل ملګري ته کول دې ته څه وایي نریټ کول اوس چې ته دا خبره یا ماته بیانې یا خپل ملګري ته بیانې نو تا سره دوه طریقې دي ته دوو طریقو باندې دا خبره کولی شي طریقه نمبر 1 لومبۍ طریقه دا ډایرک او دویمه دا انډایرک اوس ډایرک څه ته وایي انډایرک څه ته وایي هغه خبره چې ته ماته بیانې خپل ملګري ته بیانې نو په دوو طریقو یې بیانې که نه دوه طریقې دي یو ته وایي ډایرک طریقه او بل ته وایي انډایرک طریقه اوس دا ډایرک نریشن څه ته وایي دا هغه خبره ته ماته بیانې که نه نو ډایرک نریشن کې که نه نو اوس دا ډایرک نریشن څه ته وایي نو دې پښتو کې ډیفینیشن داسې دی چې ډایرک سپیچ ریپورټ آر کوټ د ایگزیکټ ورډ ترجمه یې داسې ده د دې پښتو کې ترجمه داسې ده د دې ډیفینیشن چې په ډایرک نریشن کې به موږ د بل کس یا د هغه کس خبره د بل کس خبره هوبهو بیانو په ډایرک نریشن کې به موږ د بل کس خبره هوبهو بیانو لکه مطلب هلته چې موږ کومه خبره اورېدلې ده که نه او د هغه د خولې کومه خبره ده موږ به راځو او هماغه د هغه د خولې خبره به بل کس ته بیانو لکه فار اګزامپل تا ته موږ وویل ته چېرته لاړې ولته یو خبره واورېدله او ته راځې هغه خبره ماته کوې خپل ملګري ته کې او ته بیخي د هغه کس الفاظ استعمالوې کوم کس ته چې تا خبره اورېدلې ده نو دې ته وایي ډایرک نریشن چې کله ته د هغه کس خبره ما د خپل ملګري ته بیانې خو بیخي د هغه کس الفاظ استعمالوې چا نه چې تا اورېدلې ده نو به دې ته وایي ډایرک نریشن اگزامپل در کوم پریکټیکل اگزامپل ته تللی د عمر دیدې ته ستا نوم عثمان دی او ستا د ملګري نوم دی جلال ته تللی ته عمر د لیدې تللی که نه تا عمر د خولې نه خبره واورېدله ته راځې ته جلال ته کې او جلال ته ډایرکټ د عمر د خولې خبره کې نو به دا څه شو دا ډایرکټ نریشن شو ته د عمر د خولې خبره هوبهو جلال ته بیانې دې ته وایي ډایرکټ نریشن یعنی په لنډو الفاظو کې یو خبره ډایرکټ کول ملاوټ ورکې نه کول هغې ته ویلی شي ډایرکټ نریشن د دې اپوزیټ د دې الټا انډایرکټ نریشن څه ته وایي د دې ډیفینیشن داسې دی د انډایرکټ نریشن چې ریپورټینګ آر کوټینګ ا پرسن یوزینګ یور اون ورډز پښتو کې ترجمه داسې ده انګلیش کې ډیفینیشن داسې دی چې ریپیټینګ آر کوټینګ ا پرسن یوزینګ یور اون ورډز د دې ډیفینیشن په پښتو کې ترجمه داسې ده د بل د خولې خبرې په خپلو الفاظو کې بیانول یعنی ملاوټ ورکې کول دې ته به څه وایي انډایرکټ نریشن لکه فار اګزامپل ته تللی وې د عمر دیدې ته تا خبرې اورېدلې وه د عمر نه ته راځې د خپل ملګري جلال ته کې خو ته خپل الفاظو کې بیانې دې ته وایي انډایرکټ نریشن او چې کله دې د عمر د الفاظو کې بیانوله که نه نو هغې ته ویلی شي ډایرکټ نریشن بس یو وړه شان خلاصه در کوم او دا څه چې مې ورته وویل هر ته اوس ټول ریپیټ کوم ما ویل نریشن ډایرکټ سپیچ او ډایرکټ نریشن د نریټ معنا ده بیانول څه بیانول یو خبره بیانول ډایرکټ سپیچ هغې ته وایي کله چې موږ ته یو کس خبره وکړي او هغه خبره ډایرکټ راوړو بل چاته کوو که نه لکه ځان نه پکې ملاوټ نه کوو هوبهو هغه خبر راوړو موږ ته چې چا کړي او بل کس ته بیانو دې ته وایي ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ هغې ته وایي کله چې موږ ته یو کس خبره وکړي یا څوک خبره وکړي او راځو د هغه کس خبره بل ته بیانو خو د ځان نه ورکې ملاوټ کوو د ځان نه ورکې خبرې اډ کوو دغې ته بیا څه وایي انډایرکټ سپیچ اوس د تاسو له یو اګزامپل بل در کوم او تاسو په دې پوه کوم چې ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ ته وایي مخکې بیا ځو په دې باندې پریکټیکل کار شروع کوو لکه فار اګزامپل زه تا پسې درغلم او زه تا ته یم چې چکر له ځو ماخوستن مونځ نه بعد زه تا پسې درغلم او تا ته یم چې چکر له ځو تا ماته وویل چې ما له خوب راځي تا مال جواب راکړو چې ما له خوب راځي زه ستاسو د کور نه را روان شوم په لاره کې ما سره بل ملګری ملاو شو چې ستا ملګری دی او زما ملګری هم دی هغه ماته وویل چې تا هغه را روان نه کړو تی راته یاد کړي چې تا هغه را روان نه کړو نو اوس چې زه ورته ستا خبره کوم تا چې ما ته وویل ما له خوب راځي نو ما سره دوه طریقې دي زه درته په دوو طریقو خبره کولی شم
یا به ورته ډایرکټ کوم یا به ورته انډایرکټ کوم، یا به ډایرکټ سپیچ کوم یا به انډایرکټ سپیچ کوم. یا به ورته ویم چې زه لاړم د هغوی د تا ورته یادوم او زه به ورته وایم چې هغوی ویل ما له خوب راځي. یو دا طریقه شوه. لکه زه به اوس رالم که نه سارې ملګري ته دا کوم چې ما سره په لاره کې میلاو شو، ما ته ستا پوښتنه ما نه وکړه، ما ته ویل چې هغه دې را روان نه کړو، نو زه ورته اوس دوه طریقې استعمالولی شم، یا به ډایرکټ استعمالوم یا به انډایرکټ استعمالوم. نو که زه چېرته ډایرکټ استعمالوم نو زه به داسې ویم چې he said to me I am feeling sleepy. زه به ورته ویم چې هغه ماته ویل ما له خوب راځي. دا ما څه شو؟ دا ما سره ډایرکټ سپیچ شو. دا ما هوبهو ستا خبرې راوړې ته وویل ما له خوب راځي، نو دا ما ستا خبرې راوړې او ده ته مې بیان کړې. he said to me هغه ماته ویل I am feeling sleepy ما له خوب راځي. اوس دویمه طریقه هم د دې خبره بیانولو شته. دویمه طریقه یې دا چې زه به داسې ویم چې he told me that he was feeling sleepy. اوس پر دې جملې دا معنی شي چې هغه ته خوب ورتلو. په لومړۍ جمله کې چې کله ما ډایرکټ استعمالوه او ما خوبهو ستا خبرې د ستا ملګري ته بیانولې، نو ما ورته وویل چې هغه ماته وویل چې ما له خوب راځي. او په دویمه جمله کې ما داسې وویل چې هغه ته خوب ورتلو. هغه ماته وویل چې هغه ته خوب ورتلو. نو he told me that he was feeling sleepy چې هغه ته خوب ورتلو. اوس چې کوم دی دا ډایرکټ سپیچ چې کوم دی د دې دوه حصې دي. یو ته وایي ریپورټینګ ورب او بل ته وایي ریپورټډ سپیچ. اوس ریپورټینګ ورب کوم یو دی او ریپورټډ سپیچ کوم دی؟ دا دویمه جمله به موږ ختمه کړو. دا he told me that he was feeling sleepy دا موږ ختمه کړه. او موږ دا لومړۍ جمله راواخیسته ډایرکټ سپیچ والا. نو تاسو ته مې وویل د ډایرکټ سپیچ دوه پارټونه دي، دوه حصې دي. یو دی he said to me او بل دی I am feeling sleepy. نو اوس تاسو وګورئ چې I am feeling sleepy دا کوم چې کامو کې بند دی انورټډ کاماز کې، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي ریپورټډ سپیچ. انورټډ کاماز کوم دي؟ دا ما چې ورته غشي وکړل دا څه دي؟ دا ما سره انورټډ کاماز دي. او دا کوم چې د کامو نه بهر دی، دا کومه جمله چې د کامو نه بهر ده دا he said to me دې ته ویلی شي ریپورټینګ ورب. نو he said to me کومه جمله چې د کامو نه بهر وي. ډایرکټ سپیچ کې دوه پارټونه دي، یو ریپورټینګ ورب دی یو ریپورټینګ سپیچ دی. کومه جمله چې د کامو نه بهر وي نو هغې ته ویلی شي د کامو چې کومه بهر وي هغې ته ویلی شي ریپورټینګ ورب. لکه ما ورته دا تاسو وګورئ ما ورته لاین وکړو دا he said to me دا کومه چې د کامو نه بهر ده دې ته ویلی شي ریپورټینګ ورب. او دا کومه چې کامو کې دننه ده انورټډ کاماز کې I am feeling sleepy دې ته ویلی شي ریپورټډ سپیچ. دا ما چې ورته غشي وکړل I am feeling sleepy دې ته ویلی شي ریپورټډ سپیچ او دا he said to me دا ریپورټینګ ورب دی. اوس تاسو ته په سکرین دی یو چارټ در کوم، تاسو دې چارټ ته وګورئ او یو پرې ځان سره ریډ کړئ. ګورم اوس هم په دې چارټ پوهه کوم هم تاسو ځان سره ریډ کو ویډیو به مو درولي او ځان سره هم ریډ کړئ. سیټ ټو دی ما سره پلس آبجیکټ دا بدلېږي ټول ته. اوس وګورئ که چېرته په یو جمله کې د ریپورټینګ ورب په ریپورټینګ ورب کې د سیټ ټو سره راغلی آبجیکټ نو هغه به بدلېږي ټول ته. او که چېرته سیټ راغلی او د هغې سره آبجیکټ نه و آبجیکټ ورسره نه و نو هغه به سیټ پاتې کېږي. او بل که چېرته په ریپورټینګ ورب کې سی یا سید راغلی و خو د هغې سره آبجیکټ و نو هغه به ټیل ته بدلېږي. او که چېرته سی یا سید راغلی و او آبجیکټ ورسره نه و موجودو نو هغه به هماغه په سی او سید باندې پاتې کېږي. یو پرې درته بیا ریډ کوم. سیټ ټو راغلی آبجیکټ ورسره و ټول ته بدلېږي. سیټ راغلی آبجیکټ ورسره راغلی سیټ په سیټ به پاتې کېږي. سی یا سید راغلی او ورسره آبجیکټ و نو دا به ټیل ته اوړي. او که چېرته سی یا سید راغلی آبجیکټ ورسره نه و نو سی به په سی یا سید به په دغه خپل دی باندې پاتې کېږي، یا به سی لګي یا به سید لګي. اوس په دې باندې تاسو ما پوه کړئ چې کله سیټ ټو او آبجیکټ راغلی و سیټ راغلی ورسره آبجیکټ سیټ ټو راغلی ورسره آبجیکټ به ټول ته بدلېږي. اوس د تاسو له پریکټیکل اگزامپل در کوم او پریکټیکل ته دا ښیم دا چې څنګه لکه سیټ ټو راغلی او آبجیکټ ورسره و نو ټول ته بدلېږي. تاسو ته په سکرین یو اگزامپل ښکاري. ما سره یو سینټنس دی ډایرکټ سپیچ دی ما سره چې she said to me I am busy
هغې ماته ویل زه مصروفه یم. اوس تاسو ګورئ دا آی ام بي دي دغه پرېږدئ دغې نه راواوړئ د شي سیډ ټو مي له راشئ. تاسو ګورئ شي سبجیکټ او سبجیکټ سره زموږ کار نشته. سیډ ټو می دا سیډ ټو چې کوم دی دې سره یو ابجیکټ راغلی دا می چې کوم دی دا ما سره یو ابجیکټ دی که نه. نو اوس تاسو ګورئ موږ په چاټ کې دا وویل چې کله د سیډ ټو سره ابجیکټ راغلی و نو دا به څه ته کنورټ شي دا به ټول ته کنورټ شي. نو داسې به شي چې شي ټولډ می سیډ ټو به څه ته کنورټ شي شي ټولډ می. او انورټډ کاما چې کوم دي دا به ډیټ ته کنورټ شي. د کاماس په دې موږ څه لګوو ډیټ په لګوو. نو شي ټولډ می ډیټ. بل اگزامپل دا دویمه حصه چې کوم دا امبي دي دا به موږ وروسته ایکسپلین کوو. لومبی موږ دا ریپورټینګ ورک چې کوم دی لومبی موږ دا ایکسپلین کوو. بل اگزامپل ما سره چې هی سیډ آم ټایرډ چیرې آم ټایرډ. اوس دا آم ټایرډ نه دی آی ایم ټایرډ دا پرېږدئ. اوس د هی سیډ له راشئ. تاسو ګورئ ما په چاټ کې دا خبره وکړه چې کله د سیډ سره ابجیکټ نه و راغلی چې کله د سیډ سره ابجیکټ نه و راغلی نو سیډ به په سیډ پاتې کېږي. نو هی سیډ ډیډ دا څه شو هی سیډ ډیډ. ډایرکټ سپیچ کې وو چې هی سیډ آی ایم ټایرډ او انډایرکټ کې چې مې راواړو نو هی سیډ ډیډ. بس د انورټډ کاماس په ځای مې ډیټ ولګو او سیډ مې په سیډ راوستو. خو دلته دا خبره په یاد ساتئ چې د ټیل او د ټول سره د ټو اضافه نه کېږي. د ټیل او د ټول سره به ټو نه لګوئ دې سره ټو نه راځي دې سره ټو اضافه نه کېږي. بس ټیل او ټول دا به ځان نه لیکئ دې سره به د ټو نه لیکئ. اوس تاسو زه یو بل چارټ در کوم د ټینسز چارټ. تاسو ته پر اسکرین باندې دا چارټ ښکاري که نه دا چارټ ډېر زبردست دی. چې کله دا چارټ تاسو وکتو که نه بس زه به تاسو ته صرف یو اشاره کوم په یو سنټینس کې او په دې چارټ باندې تاسو پوه شوئ. نو بس تاسو ته به زه یو اشاره کوم او تاسو مخکې زما نه مخکې جمله کنورټ کوئ د ډایرکټ نه انډایرکټ ته. بس صرف په دې چارټ باندې ځان پوه کوئ او دې چارټ ته یو پیرا په غور سره وګورئ. ګوره تاسو ته ښکاري که نه پریزنټ انډیپینډنټ ټینس ډو ډز چې کله دا موږ اړو د ډایرکټ نه انډایرکټ ته نو پریزنټ انډیپینډنټ اوړي پاسټ انډیپینډنټ ته. که چېرته په یو جمله کې پریزنټ کنټینیوس راغلی و هغه به اوړي پاسټ کنټینیوس ته. که چېرته یو جمله کې پریزنټ پرفیکټ ټینس راغلی و نو پریزنټ پرفیکټ ټینس به اوړي پاسټ پرفیکټ ټینس ته. که چېرته په یو جمله کې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس راغلی و هغه به اوړي پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته. که چېرته په یو جمله کې اوس پاسټ راغلی و پاسټ انډیپینډنټ نو دا به اوړي پاسټ پرفیکټ ته. که چېرته یو جمله کې پاسټ کنټینیوس راغلی و پاسټ کنټینیوس ټینس نو دغه جمله به اوړي پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ته. که چېرته یو جمله کې پاسټ پرفیکټ ټینس و نو پاسټ پرفیکټ ټینس کې بعد چینج بدلون نه راځي. که چېرته یو جمله کې پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس راغلی و نو دا کې به هم چینج نه راځي او پاتې شوه د فیوچر خبره فیوچر ټینس. نو که په کې ویل راغلی و نو هغه به صرف اوړي اوټ ته. نو که چېرته ویل بي راغلی و نو اوټ بي به وي. که چېرته ویل هیو راغلی و نو اوټ هیو به راځي. بس د ویل موږ اړو اوټ ته. په فیوچر ټینس کې بس دقه یو دی ویل به اوړي اوټ ته. دا چارټ ځان سره یاد ساتئ. دې چارټ ته ویل کېږي بیک شفټینګ. تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بیک شفټینګ څه معنا ده بیک شفټینګ څه ته وایي. نو بیک شفټینګ دې ته وایي د یو ټینس بدلول. د ټینس په یو جمله کې د یو ټینس بدلیدل پاسټ پرفیکټ ته تلل پرفیکټ په خپل ځای پاتې کېدل دې ته وایي بیک شفټینګ. تاسو نو څوک تپوس وکړي چې واټ از بیک شفټینګ نو ته ورته ووایه د ټینس په یو جمله کې د ټینس بدلون ته ویلی کېږي بیک شفټینګ. اوس په دا ماډل ورک کې څنګه کاري ماډل ورک به څنګه چینج کېږي. نو چې کله په یو سنټینس کې په یو ډایرکټ سپیچ کې کین رالی نو کین به چینج کېږي کوډ ته. چېرته مې پکې رالی مې به چینج کېږي مایټ ته. که چېرته مسټ پکې رالی مسټ په مسټ پاتې کېږي. که چېرته پکې هیپ ټو رالی هغه بدلیږي هیډ ټو ته. که چېرته پکې ویل رالی هغه بدلیږي اوټ ته. مسټ په مسټ پاتې کېږي مې به مایټ ته وړي کین به کوډ ته وړي هیو ټو به هیډ ټو ته وړي ویل به اوټ ته وړي. دا اوس صرف رول دي.
اوس هیڅکله دا خبره ونه کوي چې بس دا خو چارټونه دي او موږ یې وینو او را روان موږ ورته هېڅ زده نه کړل. دا ټول هر څه راغلي دي اټومیټیکلي ستاسو په ذهن کې سیو شوي دي او تاسو ته به هله پته ولګي کله چې د پریکټیکل کار شروع کوم او یو سنټنس تاسو مخکې اړوم بس دا رول دي صرف دې ته یو نظر وګورئ او ځان سره یو پیره واړوئ. دا ټول هر څه ستاسو په خپله یادېږي بس صرف د رول ته وګورئ. دا رول لازمي دي چې کله موږ ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ تاسو ته وایو که نه نو د هغې نه مخکې دا رول ډېر زیات لازمي چې پر رول باندې پوهېږو. چې کله تاسو په رول باندې پوه شئ که نه نو تاسو به مخکې روان یې زموږ نه او په خپله به جملې اړوئ. موږ به صرف یو اشاره درکوو تاسو به نور زموږ نه مخکې روان یئ. اوس دې پسې بل دی پروناون. نو پروناون به څنګه بدلیږي؟ هاو ټو چینج ا پروناون پراپرلی. څنګه به موږ یو پروناون بدلو؟ نو د دې لپاره څوک وایي ایس او ان سن والی رول استعمالیږي، څوک کم رول استعمالوي، څوک څه رول استعمالوي. خو اوس زه تاسو ته رول نه درکول غواړم، د تاسو پریکټیکل تاسو ته یو څو اګزامپلې کول غواړم او د رول نه به ښه تاسو پر پریکټیکل اګزامپل باندې پوه شئ. ما سره یو سنټنس دی چې هی سیډ آی ایم سیک. هغه وویل چې زه ستړی یم. نو اوس تاسو ګورئ پروناون دا لومبۍ جمله راوالئ، دا ریپورټینګ ورب چې کوم دی دا هی سیډ، دا هی سیډ په هی سیډ باندې ولګي. اوس ما سیډ ولې ولګو؟ نو تاسو ته ما وختي هغه یو چارټ درکو چې کله سیډ سره ابجکټ نه وي راغلی نو سیډ به په څه پاتې کېږي؟ سیډ به په سیډ پاتې کېږي. نو ما هی سیډ ولیکو او دا انورټډ کاماس چې کوم دي دې په دې مې ډیټ ولیکو، بس کامه مې مکمل ختمې کړې او بس هی سیډ ډیټ مې ولیکو. لومبی مې هی ولیکو سبجیکټ، سیډ ډیټ دا مې ولیکو. اوس تاسو ګورئ تاسو ته ما په یو دویم نمبر چارټ کې ویلې وګوره چارټونه دونه لازمي دي چې هر سنټنس کې به زموږ چارټ پکارېږي. موږ ویل چې کله یو جمله راغلي په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې نو هغه به څه ته وړي؟ هغه به وړي پاسټ کنټینیوس ټینس ته. نو تاسو وګورئ د آی خبر هو د ټینس خبر هو کوو دا آی وګورئ د آی ما سره او پروناون دی که نه د آی. نو تاسو دا خبره چا کړې ده؟ تاسو ځان نه پوښتنه وکړئ. اوس په اټومیټیکلي تاسو پروناون رول هر څه به زده کوئ. تاسو وګورئ دا خبره چا کړې ده؟ آی ایم سیک. هغه ویل چې زه ستړی یم. نو تاسو وګورئ دا هغه. نو تاسو ته ما په تېر د انګلیش ګرامر باندې تاسو ته ما کوم لیکچر اخیستی و نه په هغې کې تاسو ته ما دا ویلي که نه چې کله موږ د هغه دپاره خبره کوو نو موږ به څه استعمالوو؟ موږ به هی استعمالوو. نو د هغه دپاره هی استعمالیږي که نه نو هی سیډ ډیډ هی. او تاسو ته مې وویل په چارټ کې چې پریزنټ کنټینیوس ټینس په راوړي کم ټینس ته؟ پریزنټ کنټینیوس ټینس په راوړي پاسټ کنټینیوس ټینس ته. نو دا پاسټ کنټینیوس ټینس راوړي دو او ما وویل چې هی سیډ ډیډ هی واز سیک. بل اګزامپل شي سیډ I have cooked the meal. هغه ویل ما روټۍ پخ کړې ده. نو اوس تاسو ګورئ دا شي سیډ د سیډ سره ابجکټ شته؟ نشته ورته. بس لومبی چارټ چې کوم دی هغه ځان ته رایاد کړئ بس سیډ سره ابجکټ نشته، سیډ په سیډ راکوز کړئ نو شي سیډ. دا انورټډ کاماس چې کوم دي دې په دې ډیټ ولګوئ نو شي سیډ ډیټ. اوس تاسو ګورئ دا آی چې کوم دی دا فیمیل ده که دا خبره یو جینۍ کړې ده که نه نو د جینۍ دپاره موږ څه استعمالو؟ د هغې دپاره. د هغې دپاره موږ څه استعمالو؟ ځان نه یې پوښتنه وکړئ. په دې به تاسو خامخا پوهېږئ چې شي د هلک دپاره استعمالېږي، شي د هلک دپاره استعمالېږي، وي زموږ دپاره استعمالېږي. د دې ورته پته شته که نه؟ نو به چې دې ته پته شته تاسو اوس اټومیټیکلي ما ته دا خبره وکړئ چې یاره دا خبره یو جینۍ کړې ده. دا هی سیډ ډیډ د دې آی په دی چې کوم دی دا آی به موږ د دې آی په دی موږ ولیکو شي. نو شي شو که نه؟ اوس دا جمله تاسو ګورئ دا د کوم ټینس سره تعلق ساتي؟ دا تعلق ساتي د پریزنټ پرفیکټ ټینس سره. نو چې د پریزنټ پرفیکټ ټینس سره تعلق ساتي نو ما د ټینسز په چارټ کې تا ته دا خبره وکړه چې کله یو سنټنس کې پریزنټ پرفیکټ ټینس راغلي هغه څه ته وړي؟ او پاسټ پرفیکټ ته وړي. نو دا پاسټ پرفیکټ ته واوړېدو او دا داسې وو چې شي هیډ کوکډ د میل. جمله داسې شوه په ډایرکټ کې داسې وه چې شي سیډ آی هیو کوکډ د میل. په انډایرکټ چې ما راواړوله ما داسې ویل چې شي سیډ ډیډ شي هیډ کوکډ د میل. څه شو؟ شي هیډ کوکډ د میل. کامه مې ته ختم کړې، سیډ مې په سیډ راوستو او آی چې کوم پروناون بدلېدل. موږ پروناون بدلېدل زده کوو که نه د آی په ځای مې شي ولګوو. بل اګزامپل آی سیډ آی ایم ټایرډ. ما وویل زه ستړی یم. نو اوس تاسو ګورئ آی په آی راولئ. آی څه نه آی په آی راولئ بس آی سبجکټ دی ما سره دا خبره ما کړې ده نو بس آی په آی راکوز شو.
سیټ دی که نه ابجکټ ورسره نشته. تاسو ګورئ ابجکټ تاسو ته ښکاري نه ابجکټ پکې نشته نو سیټ به په سیټ راکوشي. نو آی سیډ انورټډ قامه چې کوم دي دا به په څه راکوشي دا په ډیټ باندې. دا دوه کامې تاسو نه دي ډبلې کامې چې کوم دي د دې په ځای به څه ولګوم د دې په ځای به د ډیټ ولګوم. نو آی سیډ ډیټ. اوس تاسو ګورئ دا خبره ما کړله که نه د ما دپاره خو هي نه استعمالېږي ځکه چې زه خو ځان دپاره هي نه چلوم هي د هغه دپاره استعمالېږي. نو دا ای به په ای باندې راکوشي ځکه زما لپاره یو ای استعمالېږي نو به دقه ای به زه په ای راکوز کوم. نو آی سیډ ډیټ ای. نو اوس تاسو ګورئ دا ایم ټایرډ دا از د ایم آر چې پکې راځي تاسو ته ما ویلي نه دي دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس سره تعلق ساتي. نو په کله چې دا موږ انډایرکټ راوړو نو پریزنټ کنټینیوس ټینس په راوړي پاسټ کنټینیوس ته دا به څه شي دا به شي چې آی سیډ ډیټ آی واز ټایرډ. نو اوس څه شو انډایرکټ ته واوړېدو که نه کامه چې کوم وو په ډیټ باندې بدل شول. بل اگزامپل هی سیډ ټو می he said to me. اوس تاسو ګورئ دا said to چې کوم دی دې سره ابجکټ راغلی که نه me. you are my best friend. he said to me you are my best friend. هغه ما ته وویل چې ته زما یو ښه ملګری ته زما یو زبردست ملګری. نو اوس تاسو ګورئ دا said to چې کوم دی ما وویل چې کله د said to سره ابجکټ راغلی دا me ما سره ابجکټ دی که نه نو دا می ما سره ابجکټ دی نو د سیټ ټو سره ابجکټ راغلی دی نو دا سیټ ټو به څه ته واوړي ټولډ ته به واوړي. نو هی ټولډ می دا کامه چې کوم دی دا به ډیټ کله کنورټ شي دې په دې موږ ډیټ ولیکو. اوس دا یو چې کوم دی ته نو زما دپاره اوس ته راځي. اوس تاسو ذهن کې دا تپوس وکئ چې زما زه به د خپل ځان دپاره څه استعمالوم نو زه به د خپل ځان دپاره آی استعمالوم. نو دا به داسې وي چې هی ټولډ می ډیټ I was his best friend. نو indirect راووته که نه ډایرکټ داسې وه چې he said to me you are my best friend او په indirect داسې راوړېدله چې he told me that I was his best friend. اوس تاسو د پروناون باره کې بالکل مه کنفیوز کېږئ دا په ځان باندې یو بوج مه ګڼئ. خو چې کله په ریپورټډ سپیچ کې دننه کومه خبره شوې وه ریپورټډ سپیچ کې په کامو کې دننه کومه خبره شوې وه نو په هغې کې به تاسو ځان نه یو تپوس وکئ چې دا کم ورد دی دا کم کار شوی دی دا کم کار شوی منډه والی شوی ده ګاډی چلول شوی دی دا کار هلک کړی دی که جینۍ کړی دی. که چېرته هلک کړي هي به ولګوئ که چېرته یو جینۍ کړي نو شي به ولګوئ. اوس که چېرته دې کې یو نوم راغلی وي نو نوم خو بیا نه چتېږي نوم به هم په نوم ولګوئ. نو اوس راځو موږ فرسټ اف آل زده کوو دا ټینسونو کې دا په ټینسونو په یو ټینس کې موږ زده کوو ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ. لومبی موږ شروع کوو پریزنټ انډیپینډنټ ټینس. نو تاسو ته ما په چارټ نمبر 2 کې دا خبره وکړه چې کله پریزنټ انډیپینډنټ ټینس راغلی هغه بدلیږي پاسټ انډیپینډنټ ټینس ته. راځو پریکټیکل اگزامپل په دې باندې کوو او زه به صرف ډایرکټ سپیچ ویم او زما خو یقین دی انشاءالله تاسو پوره په چارټ نمبر 2 په چارټ نمبر 1 په دې باندې پوه شوي یې. اوس په تاسو زما نه مخکې لګیږي او تاسو به جملې د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ ته بدلوئ. بس راځو او شروع پې اچوو. He said to me ما سره یو جمله ده چې he said to me I work in a shop. هغه ما ته وویل چې زه په یو دکان کې کار کوم. اوس تاسو ګورئ که تاسو چېرته په چارټ نمبر 1 باندې پوه شوي یې ما وویل چې کله سیټ 2 راغلی او د هغې سره ابجکټ راغلی نو سیټ 2 ما سره بدلیږي ټولډ ته. هي به سبجکټ هي به ولګوم بیا سیټ 2 مې څه ته بدل کو ټولډ ته او می څه شی هی ټولډ می بس می په می پاتې شو هی ټولډ می. انورټډ کاما چې کوم دي دې په دې به زه ډیټ ولګوم نو هی ټولډ می ډیټ دې پر جمله وشوه. اوس تاسو ګورئ دا آی هغه ما ته ویل که نه نو تاسو ګورئ د هغه دپاره څه راځي موږ ویلي چې هغه دپاره به موږ څه لګوو د هغه دپاره به موږ هي لګوو بس ما هي ولګوو. اوس پاتې شو د بیک شفټینګ خبره د ټینس بدلیدل د ټینس بدلون. نو تاسو ګورئ پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی که نه ورک ان ا شاپ نو دا چې زه کله راواړم پاسټ انډیپینډنټ ټینس ته نو دا به څه شي د ورک نه به سیکنډ فارم جوړ شي ورکډ ان ا شاپ. نو داسې به جمله به انډایرکټ داسې راواوړي چې هی ټولډ می دیټ هی ورک ان ا شاپ او په ډایرکټ کې داسې وه چې هی سیډ ټو می آی ورک ان ا شاپ. یو پیر ته بیا ویم هی مې په هی راکوز کو سبجکټ سیډ ټو مې ټولډ ته واړو می په می راکوز شو او کاما چې کوم هغه مې ډیټ ته کنورټ کړل. آی د هغه باره کې خبره شوې وه د هغه دپاره ما هي ولګوو او ورک ان ا شاپ دا ورک چې کوم دی دا ما سره فسټ فارم دی چې کله د پریزنټ انډیپینډنټ جمله بوځم پاسټ انډیپینډنټ ته نو کوم چې فسټ فارم یا به سیکنډ فارم ته وړي نو هي ورک ان ا شاپ.
اوس دا بیک شفټنګ ډېر کسان خو به زما خو دا یقین دی چې ډېر کسان به په بیک شفټنګ باندې پوه شوي یې. خو که چېرته تاسو بیا هم بیک شفټنګ باندې نه پوه شوي یې که نه نو تاسو دپاره د ټینس یادول لازمي دي. او خیر بیا هم څه خبره نه ده که چېرته تاسو ټینس یاد کړي هم نه وي اوس په انشاءالله په دې لیکچر کې به تاسو ټینسز هم یاد کوي او ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ به هم یاد کوي. نو بل اگزامپل ما سره داسې دی She said, I washed the clothes. I will ما کپړې وینځلې. اوس تاسو ګورئ دا she said دا خو به she said باندې راکوزېږي که نه سبجیکټ په she باندې راشي او دا said چې کوم دی said به په said باندې راشي ځکه چې ما ویلي said نه بدلېږي چې کله ورسره to نه وي او object سره object نه وي. نو she said انورټډ کاما به زه په څه باندې بدل کړم زه په ډیټ باندې بدل کړم زه به داسې ویم چې she said did. او اوس تاسو ګورئ دا I چې کوم ده دا هغه نو د هغې دپاره زه څه استعمالوم. اوس تاسو په ذهن کې تاسو کوئ چې هغه یوه جینۍ ده خو یوه لیک دی نو هغه یوه جینۍ ده که نه کپړو وینځلو کار خو جینۍ کوي که نه نو د هغې دپاره موږ څه ولیکو موږ به شي ولیکو چې she said did she. اوس تاسو ګورئ wash the cloth دا ما سره present indefinite tense دی نو چې کله زه present indefinite tense جمله دا به زه کله indirect راوړم دا به present indefinite tense راولم تاسو ته ما چاټ کې وایي دا به زه past indefinite ته راوړم. نو دا wash چې کوم دی دا ما سره first پاما پرب دی دا به second پاما پرب ته راشي washed او د کلاس دا په کلاس باندې پاتې شي. نو ما ویل چې she said that she washed the clothes. بل سنټنس بل اگزامپل ارسلان said he goes to school. ارسلان ویل هغه سکول ته دی. اوس ته ګوره ارسلان خو نه چینج کېږي نه ارسلان خو په ارسلان راشي. ارسلان said did دا ډیټ ماره انورټډ کاما په ځای ولګو چې کله کاما راشي په انورټډ کاما د په هغې په دې څه لګوم ډیټ په لګوم. او دا هی چې کوم دی هی دا هی خو به نه بدلېږي بس هغه به زه یادوم که نه نو بس هغه دپاره دغه هی صحیح دی که نه. نو ارسلان said that he او دا goes to school دا present indefinite sentence دی دا واوړي past indefinite tense ده نو went to school به شي second پاما پر به ولګي goes نه به went جوړ شي. بل اگزامپل she said I don't like soup. هغې ویل زما سوپ نه دی خوښ. نو اوس ته وګوره she said به په said راشي او دا انورټډ کاما به په دې به څه ولګوم ډیټ په لګوم. نو she said did او دا I چې کوم دی هغه د هغې باره کې خبره شوې ده نو د فیمیل لپاره موږ څه لګو شي به لګو د یو جنۍ دپاره موږ څه لګو شي به لګو. نو she said did she. اوس دا do not like soup نو دا ته وګوره دا چې کوم دی دا ماته د present indefinite sentence دی دا به زه راوړم past indefinite tense ته نو دا به څه شي دا به داسې شي چې did not like soup. اوس پسې موږ زده کوو present continuous tense. اوس موږ په دې خبره کوو چې په present continuous tense کې به موږ څنګه یو direct speech indirect ته اړوو. په present continuous tense کې به څنګه موږ change of speech کوو direct speech پر اړو او indirect speech ته به اړو. راځئ چې دا هم زده کوو چې سبا له ستاسو مخې ته د present perfect continuous یو tense راشي او تاسو یې ښه په اسانۍ سره indirect speech ته اړولی شئ. ډایرکټ سپیچ ټینس ته راشي present continuous والا او تاسو په اسانۍ سره indirect speech ته اړولی شئ. ما سره یو سنټنس دی چې he said to me I am playing cricket. هغه ماته ویل چې زه کرکټ کوم. نو اوس تاسو indirect speech اړول شروع کړئ. he subject دی he به بس په he راشي. said to چې کوم دی دې سره د object شته نو said to به زه واړم told ته نو he told me. انورټډ کاما چې کوم دی دې په دې به زه ډیټ ولګوم نو he told me that. اوس آی دی که نه نو د هغه دپاره به موږ څه استعمالوو هغه کرکټ کوي. اوس به موږ وایو چې هغه کرکټ کوي نو د هغه دپاره به موږ څه استعمالوو هغه یو الک دی نو د الک دپاره موږ څه استعمالوو he استعمالوو. نو he told me that he. اوس تاسو ګورئ دا am playing cricket دا جمله چې کومه دا ماته د present continuous ده نو تاسو ته ما په چارټ نمبر 2 کې دا ویلیو چې کله یو جمله present continuous tense کې راشي نو هغه موږ اړو past continuous tense ته. نو چې کله دا جمله واړم past continuous tense ته نو دا به داسې شي چې that he was playing football یا he was playing cricket. نو دا جمله به داسې شي چې he told me that he was playing cricket. نو تاسو ګورئ بدل شو د direct speech نه indirect ته. بل example سمیع الله said to my brother I am taking tea. سمیع الله زما ورور ته ویل چې زه چای څښم. نو دا جمله ماته د present continuous ده دا د اړوم indirect ته. ما سره direct speech دی سمیع الله told to my brother
I'm taking tea نو دا اوس اړوم indirect speech ته نو دا به داسې یم چې سمیع الله نو تاسو وګورئ سیټ ټو سره object شته که نه زما ورور ته ویل زما ورور پکې د object دی نو زه به سیټ ټو نه څه جوړ کړم زه به سیټ ټو نه ټولډ جوړ کړم نو سمیع الله told my brother اوس انورټډ کاماز دي دې په دې به زه ډیټ ولګوم نو سمیع الله told my brother date اوس تاسو ګورئ د آی په موږ څه تاړو د آی د یو هلک باره کې خبره شوې ده کړو جینۍ باره کې دلته د یو هلک باره کې خبره شوې ده نو زه به د هلک دپاره څه ولګوم هی به ولګوم نو هی مې ولګو او د I am taking tea دا ما سره present continuous دی نو د چارت ټو مطابق دا جمله به زه واړم د present continuous tense نه past continuous tense ته نو دا به داسې چې he was taking tea نو indirect speech په د دې داسې شي چې سمیع الله told my brother that he was taking tea نو direct speech نه ما ته indirect واوړېدله بل example Aisha said I am not busy عایشې وویل چې زه مصروفه نه یم نو اوس تاسو ګورئ عایشه به په خپل ځای باندې راشي عایشه او سیډ نه بدلیږي ځکه چې آبجیکټ ورسره نشته نو سیډ به په سیډ راشي انورټډ کاماس دی دې په دې به څه ولګوم ډیټ به ولګوم نو عایشه سیډ ډیټ اوس تاسو ګورئ هغه یو فیمیل دی که نه یو جینۍ ده نو د هغې دپاره به زه څه ولګوم ای دی که نه نو زه د هغې باره کې خبره کوم زه به شي ولګوم نو شي was not busy دا واز مې ولې ولګو ځکه چې ما جمله راوسته د present continuous tense نه past continuous tense ته د چارت ټو مطابق چارت ټو ډېر زیات لازمي دی چارت ټو تاسو ښه زده کړو نه نو اوس په تاسو ډېر زیات ښه پوهېږئ چارت ټو ځان سره یو پیره واړوئ ځکه چې دا ضروري دی دا به اوس تاسو مخکې نور هم په کار راځي ورپسې بیا دی present perfect tense راځئ چې دا هم زده کړو چې سبا له present perfect tense کې یو ډایرکټ سپیچ کې یو جمله راشي او موږ یې ښه په اسانۍ سره د ډایرکټ نه انډایرکټ ته راړولی شو ما سره یو جمله ده په present perfect tense کې یو اگزامپل دی چې he said I have recited the holy Quran هغه وویل چې ما د قرآن مجید تلاوت وکړو صحیح شو نو اوس تاسو ګورئ دا he said چې کوم دی دا بس دقه he said باندې پاتې شي ځکه چې object ورسره نشته د چارت 1 مطابق د سره object نشته inverted commas دي دې په دې څه ولګوم date په ولګوم نو he said date اوس تاسو ګورئ دا خبره چا باره کې شوې ده د یو هلک باره کې شوې ده که د یو جینۍ باره کې شوې ده نو د یو هلک باره کې شوې ده ای نو ای به زه څه کړم he ته واړوم نو he said that he اوس دا جمله چې کوم ده دا ما سره څه کې ده دا ما سره present perfect tense کې ده نو present perfect tense ته زه چېرته بوځم زه past perfect tense ته بوځم نو چې past perfect tense ته بوځم دا have نه دی د دې په دې به had ولګوم او نور به دقه جمله راکوزه کړم نو زه به داسې ووایم چې he said that she had recited the holy Quran بل example he said to Saira هغه سایرې ته وویل I have finished my work ما خپل کار ختم کړی دی یو هلک دی سایرې ته خبره وکړه چې ما خپل کار ختم کړی دی نو سیټ ټو هی به په هی راشي هی سبجیکټ دی که نه نو هی به په هی راشي او سیټ ټو به څه ته واوړي ټولډ ته واوړي نو هی ټولډ سایرا به ولګي بیا چې دا کم انورټډ کاماز دي د دې په دې به څه ولګوم د دې په دې به زه ډیټ ولګوم نو هی ټولډ سایرا ډیټ اوس دا آی د هلک باره کې خبره شوې وه که نه یو هلک راغلی و سایرې ته خبره کړې وه نو زه به د آی په دې څه ولګوم هی به ولګوم او دا هیو چې کوم دی دا به دې په دې به د هیډ ولګوم جمله به د پرزنټ پرفیکټ ټینس نه راولم پاست پرفیکټ ټینس ته نو دا به داسې شي چې هی ټولډ سایرا ډیټ هی هیډ فینش هیز ورک بل اگزامپل دے سیډ هغوی ویل وی هیو باټ ا نیو برانډ کار هغوی ویل چې موږ یو نوی موټر واخیستو وی هیو باټ ا برانډ نیو کار موږ یو نوی موټر واخیستو برانډ نیو کار نوی موټر اوس تاسو ګورئ انډایرکټ سپیچ ته اړول شروع کوي دی په دی راشي سیټ چې کوم دی دا به هم په سیټ باندې راشي ځکه چې چارت 1 مطابق د سره آبجیکټ نشته نو دی سیټ ډیټ اوس تاسو ګورئ دا وی به موږ څه ته اړو نو وی به موږ اړو دی ته اوس خو موږ وی نشو ویلی که نه چې موږ اوس به موږ وایو هغوی نو دی سیټ ډیټ دی دا هیو چې کوم دی دا به څه ته واوړي دا به هیډ ته واوړي او نور به هم دقه جمله راکوزه کوي باټ ا برانډ نیو کار نو دی سیټ ډیټ اوس دې پورې
دا وی چې کوم دی دا موږ دې ته راواړو او جمله د پرزنټ پرفیکټ ټینس نه موږ راواړوله پاست پرفیکټ ټینس ته. نو they said that they had brought a brand new car. ورپسې زده کوو present perfect continuous tense. راځئ چې دا هم زده کوو چې په دې کې موږ څنګه استعمالو څنګه به ډایرکټ سپیچ انډایرکټ تاړو. نو ما سره یو سنټنس دی، ما سره یو اگزامپل دی چې she said to me Asma has been reading the book since morning. هغې ماته وویل چې اسما له سهاره راسې لګیا ده او کتاب مطالعه کوي، کتاب پړه وهي. نو اوس دا سنټنس چې کوم دی دا موږ د ډایرکټ نه راولو انډایرکټ ته. نو اوس شي چې کوم دی شي به په شي راشي، شي به موږ په شي راکوز کړو. نو شي او سیټ نه موږ څه جوړ کړو؟ ټول به جوړ کړو. نو شي ټولډ می، دا انورټډ کاما چې کوم دی دې پسې موږ ډیټ ولګوو. نو شي ټولډ می ډیټ اسما. او اوس تاسو ګورئ هیز بین، نو دا هیز بین چې کوم دی تاسو ما په چارټ کې ویلو چې موږ به پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس راولو پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس لا. نو هیز بین چې کوم دی دا به راشي هیډ بین لا. نو دا به داسې شي چې هیډ بین او دا نورو جمله هم دقه راکوزه کوي کوم چې په ډایرکټ سپیچ کې وه چې ریډینګ د بک سینس مارنینګ. نو انډایرکټ سپیچ ته به داسې واوړي چې شي ټولډ می ډیټ Asma had been reading the book since morning. بل اگزامپل he said to me، هغه ماته ویل I have been waiting for you for 2 hours. زه ستا له 2 غنټو له راسې انتظار کوم. نو he دا he به په he راشي، said to به said to نه به څه جوړ شي؟ told به جوړ شي او می به په می راکوشي. دا انورټډ کاما چې کوم دی دې به زه ډیټ ولګوم او دا آی چې کوم دی ماته ویل که نه، نو هغه وویل چې زه ستا له 2 غنټو د لاسې انتظار کوم. نو د آی به زه څه ته راواړم؟ دا به زه هي ته راواړم. he told me that he. دا have been چې کوم دی دا به څه ته راواړم؟ had been ته. نو had been waiting for me for 2 hours. نو اوس تاسو ګورئ چې جمله ما سره واړېدله د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ ته. he told me that he had been waiting for me for 2 hours. بل اگزامپل Sadia said I have been going to this school since 2020. سادیه ویل چې زه له 2020 له راسې دې سکول ته ځم. نو اوس تاسو ګورئ سادیه انډایرکټ سپیچ جوړول شروع کوي. سادیه چې کوم دی سادیه به په سادیه باندې راشي. سیټ چې کوم دی سیټ به هم په سیټ باندې راشي ځکه چې دې سره ابجیکټ نشته. نو سیټ به هم موږ سیټ ولګوو. دا انورټډ کاما چې کوم دی دې پسې به موږ څه ولګوو؟ ډیټ په ولګوو. نو سادیه سیټ ډیټ. دا آی چې کوم ده چا باره کې خبره شوې ده؟ هغې باره کې خبره شوې ده که نه؟ تاسو دې کاما کې دننه وګورئ دا کومه خبره چې کړې ده یو فیمیل کړې ده که نه؟ هغې ویل چې زه د 2020 راسې دې سکول ته ځم. نو شي هیډ د آی نه به څه جوړ شي؟ شي به جوړ شي. هیب بین چې کوم دی دې نه به څه جوړ شي؟ هیډ بین. ځکه چې دا جمله چې کوم ده دا پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ده او چې کله ډایرکټ سپیچ راځي انډایرکټ کې به پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې. نو پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس جمله به اوړي past perfect continuous tense ته. نو Sadia said that she had been going to this school since 2020. مونږ ویل چې سادیه چې کوم دی سادی ویل چې زه دې سکول ته د 2020 له راسېدم. اوس تاسو د انډایرکټ سپیچ ته وګورئ. تاسو موږ په یو چارټ کې ویلي وو چې دس پاس څه ته وړي؟ ډیټ ته وړي. نو دلته خو موږ بدل نه کوو. نو دې پوینټ ته به خیال ساتئ ځکه چې دا ډېر ضروري پوینټ دی. نو دلته به موږ دا دس څه ته واړو؟ ډیټ ته واړو ځکه چې موږ په رول کې ویلي وو چې دس به موږ څه ته واړو؟ ډیټ ته واړو. نو Sadia said that she had been going to this date school since 2020. اوس راځئ چې فیوچر هم زده کړو. فیوچر انډیپینډنټ ټینس او د هم د هغې نور قسمونه پرفیکټ ټینس پرفیکټ کنټینیوس ټینس او کنټینیوس ټینس. نو ما سره په فرست نمبر باندې دی پرزنټ انډیپینډنټ پاست انډیپینډنټ ټینس. اوس ما سره یو سنټنس دی په پاست انډیپینډنټ ټینس کې ډایرکټ سپیچ دی چې he said I bought a book. هغه ویل ما یو کتاب واخیستو. نو اوس وګوره he said دا اوس موږ څه ته اړو؟ پاست انډیپینډنټ ټینس په موږ اړو انډایرکټ سپیچ ته. نو موږ وایو چې پاست انډیپینډنټ ټینس په چارټ 2 کې موږ دا ویلي چې کله موږ پاست انډیپینډنټ ټینس یو جمله اړو انډایرکټ سپیچ ته نو موږ به پاست انډیپینډنټ ټینس بوزو پاست پرفیکټ ټینس ته. نو اوس په دې ولیکم چې he said سیټ به په سیټ راشي ځکه چې ابجیکټ ورسره نشته. انورټډ کاما چې کوم دي په دې به څه ولګوم؟ ډیټ به ولګوم. نو he said that او د آی نه هغه وویل که نه نو د هغه دپاره وایي هغه وویل
چې ما یو کتاب واغېستو. نو دا ای چې کوم دی دا هغه باره کې خبره شوې ده، نو د هغه باره کې به څه ولګوم؟ هی به ولګوم. نو he said that he had bought a book. بس نور به هم دقه جمله ولګوم او څه به ولګوم؟ he said. ما he said ولګو که نه، د said سره ابجکټ نه و، بس هغه صحیح شو. د انورټډ کاما په ځای مې څه ولګول؟ ډیټ مې ولګوم. د ای په ځای مې څه ولیکل؟ هی مې ولیکل. او نورو جمله مې پاست پرفیکټ ټینس ته واړوله. نو څه مې وکړل؟ هیډ مې وکړل. خو هلته اوس بل پوینټ یاد ساتئ، په پاست انډیپینډنټ ټینس کې چې کوم دی موږ سیکنډ پامه فورم استعمالوو، خو لیکن په پاست پرفیکټ ټینس کې موږ استعمالوو تھرډ پامه فورم. نو دا باټ چې کوم دی دا موږ بوځو تھرډ پامه فورم له. بس دلته تھرډ پامه فورم ته بوتلل نشته، بس دا باټ چې کوم دی دا آلریډي ما سره تھرډ پامه فورم دی. نو زه به څه ولیکم؟ he had bought a book. نو indirect speech په داسې شي چې he said that he had bought a book. بل example, she said I did not eat kebab. هغې ویل ما کباب نه دی خوړلی. نو she چې کوم دی she به په she باندې راشي، دې کې سبجیکټ دی که نه. او said چې کوم دی said دا به څه شي؟ دا به هم په said باندې راشي ځکه چې دې سره ابجیکټ ورسره نشته. نو said به هم په said راشي. انورټډ کاما چې کوم دی دې په دې به زه ډیټ ولګوم. نو she said that. اوس د هغې باره کې خبره شوې ده، د هغې په باره کې به څه ولګوم؟ د هغې دپاره به زه she استعمالوم. نو she said that she. اوس دا تاسو ګورئ did not eat kebab دا به څه له بوځم؟ دا به د پاست پرفیکټ ټینس له بوځم. نو چې پاست پرفیکټ ټینس له بوځم نو هغې کې به زه هیډ ولګوم. did not ته به څه ولګوم؟ هیډ ناټ ولګوم. دا ایټ چې کوم دی دا ما سره فسټ پامه فورم دی، دا به څه له بوځم؟ دا به د تھرډ پامه فورم له بوځم. نو she said that she had not eat دی دا به تھرډ پامه فورم له لاړ شي eaten به شي eaten kebab. نو indirect speech په داسې شي چې she said that she had not eaten kebab. بل example, he said to me I ate a mango. هغه ماته ویل ما یو ام وخوړو. نو اوس تاسو ګورئ he خو به په he راشي، said to نه به ټول جوړ شي. نو he told me د ټول سره to اضافه ونه کوي، ګورئ بیا هم سنټینس غلط شي. نو he told me دا انورټډ کاما چې کوم دی دې په دې به څه ولګوم؟ ډیټ په ولګوم. نو he told me that. اوس ای چې کوم دا هغه وویل که نه، د هغه دپاره به څه ولګوم؟ he به ولګوم. نو he told me that he. دا ate a mango چې کوم دی دا ما سره د پاست انډیپینډنټ ټینس دی، دا به زه واړوم پاست پرفیکټ ټینس ته. نو دا به داسې چې he had eaten a mango. دا به داسې چې he told me that he had eaten a mango. بل ورپسې پاست کنټینیوس ټینس به اوس موږ زده کوو. پاست کنټینیوس ټینس کې موږ ډایرکټ او انډایرکټ زده کوو چې په دې کې موږ اخر انډایرکټ څنګه ډایرکټ ته بدلو او ډایرکټ به څنګه انډایرکټ ته بدلو. ها he said I was talking to آصف. هغه ویل ما د آصف سره خبرې کولې. نو he په he باندې رالی، said نه بدلېږي ځکه چې ابجکټ ورسره نشته، نو said به هم په said راشي. نو he said انورټډ کاما چې کوم دی دې په دې به څه ولګوم؟ ډیټ په ولګوم. اوس هغه وویل که نه دا خبره چا کړې ده؟ یو هلک کړې ده. د هلک دپاره به څه ولګوم؟ he به ولګوم. اوس رایاد کوئ د ټینسز چارت چې موږ ویلي چې پاست کنټینیوس ټینس به موږ چینج کوو. موږ به اړو کوم ټینس ته؟ پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته به اړو. نو په هغې کې موږ به څه ولګو؟ د ای په ځای به he ولګو. او دا که دلته وازو او کورو خو موږ به دا سنټینس کم ته اړو؟ دا موږ اړو پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته. نو چې دا د پاست پرفیکټ کنټینیوس ته واړوم دا به شي چې he said that he had been talking to آصف. بل example, he said to آصف I was playing cricket. هغه آصف ته ویل چې زه کرکټ کوم. نو اوس تاسو ګورئ he په خپل ځای باندې رالی، said to سره ابجکټ دی، عاطف دی ورسره. نو عاطف ما سره ابجکټ دی که نه، نو چې ابجکټ ورسره شته said to به زه ټولډ ته بدل کړم. نو he told عاطف. انورټډ کاما چې کوم دی دې په دې به څه ولګوم؟ ډیټ په ولګوم. he told عاطف that. ای چې کوم دی هغه وویل که نه، نو هغه یو هلک دی که نه، د هلک دپاره به څه ولګوم؟ he به ولګوم. he told عاطف that he. او جمله چې کوم ده was playing cricket دا ما سره تعلق ساتي د پاست کنټینیوس ټینس ته. دا به زه واړم
past perfect continuous tense था. نو دا به داسې چې he told Asif that he had been playing cricket. ورپسې دی past perfect tense. past perfect tense چارت تاسو ته ما چارت کې ویل چې past perfect tense کې باید چینج نه کیږي. نو he said to me ما سره example دی. he said to me I had a high temperature چې زما خو ډېر زیات ټمپریچر و. نو he said to دا said to چې کوم دی دا به told ته واوړي. نو he told me او دا inverted commas چې کوم دی دې به څه ولګوم that په ولګوم. دا had a high temperature چې کوم دی دا به څه ته واړم دا به همدقه رنګ ولیکم ایستی نه اړم ځکه چې ما ویلي دي چې past perfect tense کې چینج بدلون پکې نه راځي. نو he had he مې ځکه ولګو چې هغه وویل که نه هغه یو هلک و. he had a high temperature. he told me that he had a high temperature. بل example she said هغه وویل هغې وویل sorry she said I had ironed the clothes. هغې وویل ما کپړې استري کړې وې. نو اوس ته وګوره said به په said باندې راشي. she said inverted commas به that ته واوړي او she had دا had iron the cloth دا به همدقه رنګ راشي. دا I ما ځکه she ته راوړو چې دا یو فیمیل باره کې خبره شوې وه یو جینۍ باره کې خبره شوې وه. نو she said that she had iron the cloths. بل ورپسې دی past perfect continuous tense. دا نوم یې ډېر زیات غټ دی خو په ټولو کې آسان دا past perfect continuous tense ویل دي. ها ما سره یو سنټنس دی یو جمله ده ما سره چې سمیرا said to me I had been going to this madrasa for 10 years. سمیرا ما ته ویل چې زه له 10 کالو راهیسې دې مدرسې ته تلم. صحیح شو I had been going زه دې مدرسې ته 10 کالو راهیسې تلم. نو said to به څه ته واوړي told ته واوړي. سمیرا told me دا کاما چې کوم دي دا به date ته واوړي. نو کاما په دې به څه ولګوم date په ولګوم. I هغې ویل هغه څوک دي هغه هغې دا ما سره شي ده یو جینۍ ده نو جینۍ دپاره به څه ولګوم شي به ولګوم. نو سمیرا told me that she had been چې کوم دی دا به هم په had been راکوشي ځکه چې past perfect continuous tense کې تاسو ما په چارټ کې ویلو چې په دې کې no change په دې کې تبدیلي نه کیږي دا به نه بدلیږي. she had been going to this madrasa for 10 years. ها دا ټیک شو موږ خو ټینس وانه اړو که نه موږ هغه ټینس راکوز کړو که نه. خو اوس دا دیس چې کوم دی دې باندې تاسو ما ویل چې دیس به زه تاړم دیس به زه ډیټ تاړم. نو هغه ما پرېښدې نو اوس به زه هم واړم دیس به واړم ډیټ ته. ها ورپسې بله جمله he said Sami had been smoking cigarette since 2021. هغه ویل چې سمی له 10 کالو راهیسې سمی د 2021 راهیسې سیګرټ څکل. سمی had been smoking cigarette since 2021. ها نو اوس دا چې لاړم indirect ته نو he said چې کوم دی said به په said راشي inverted commas به څه ته واوړي date ته واوړي. او سمی چې کوم دی سمی خو به هم په سمی راشي که نه دې کې چینجز نه کېږي که نه. نو he said that Sami had چې کوم دی نور به همدغه جمله ولګوم had been smoking cigarette since 2021. نو زما خو یقین دی چې تاسو به په پاست او په پریزنټ ټینس باندې ډېر ښه پوه شوي یې. اوس راځئ چې په څلورم نمبر په درېیم نمبر باندې موږ زده کړو فیوچر سمپل ټینس او د هغې ټایپس چې کوم دي. نو دلته دا خبره په یاد وساتئ چې په دې ټولو کې آسان چې کوم دی په ټولو ټینسونو کې فیوچر ټینس ډېر زیات آسان دی ځکه چې د دې بیک شفټینګ نه کېږي په دې کې صرف یو ورډ بدلول دي او راځئ چې هغه هم زده کوو. نو اوس تاسو ته پته راکنه چې فیوچر کې څلور هر یو ټینس کې څلور ټایپس دي. فیوچر انډیپینډنټ ټینس فیوچر کنټینیوس ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا اوس د فیوچر ټایپس دي. نو دا خبره په یاد وساتئ چې موږ په دې ټولو ټینسونو کې ویل چې کوم دی دا استعمالوو انډیپینډنټ کې کنټینیوس کې پرفیکټ کې په دې ټولو کې موږ ویل استعمالوو. نو بس دقه ویل چې کله موږ یو جمله د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ ته راوړو بس دقه ویل بس دا ویل چې کوم دی دا به بدلیږي اوټ ته ویل به اوټ ته بدلیږي. بس دا د فیوچر ټینس دغه دی بیک شفټینګ دی بیک شفټینګ نه کېږي خو دقه ویل به صرف اوټ ته بدلیږي. که چېرته په یو جمله کې ویل بي وو نو هغه ووډ بي شي. که چېرته یو جمله کې د فیوچر ټینس ووډ هیو ویل هیو نو هغه څه ته واوړي هغه ووډ هیو ته واوړي. بس دقه دی بیک شفټینګ دی. تاسو له زه یو اګزامپل در کوم یو اګزامپل او راځئ په دې د هم ځان پوه کوو چې د فیوچر ټینس کې څنګه انډایرکټ سپیچ جوړیږي. ها ما ته یو اګزامپل دی چې he said to Azhar
I will go to USA. هغه ارته ویل چې د به USA ته ځم. اوس د دې انډایرکټ سپیچ جوړول تاسو په خپل شروع کړئ. زم هم درته یم زه لاس ته اشاره در کوم. ګوره هی دی کنه دا سیر 2 موږ په چارت نمبر 1 کې څه ویل موږ ویل چې کله سیر 2 سره ابجیکټ نو سیر 2 بس تاوړي ټول تاوړي نو هی ټول اظهر کاما به د ډیټ ته کنورټ کوم نو هی ټول اظهر ډیټ او دا آی چې کوم دی ما چا باره کې خبره کړې ما د هغه باره کې خبره کړې ده ما ویل هغه به یو اس ای ته ځي نو دا به څه شي آی به هی ته واوړي یو الک دی که نه الک دپاره موږ هی استعمالو که نه نو هی وډ دا ویل به څه ته واوړي وډ ته واوړي او نور دقه جمله راکوده کوي he would go to USA. He told Azhar that he would go to USA. همدغه رنګې فیوچر کنټینیوس ټینس له هم راشئ. فیوچر کنټینیوس ټینس کې ماته یو سنټینس دی چې she said to me I will be reading a book. هغې ماته ویل چې زه به یو کتاب پړاوم زه به یو کتاب مطالعه کوم. نو دا اوس انډایرکټ سپیچ ته موږ اړو نو سیټ 2 به ټول ته واړو نو she told me کامه انورټر کامه چې کوم دی دا به ډیټ کې بدل کو نو she told me that او د آی په ځای ته څه ولګوم شي ولګوم که نه ځکه چې دا هغې باره کې خبره کوم نو د هغې دپاره موږ څه استعمالو شي یوه جینۍ ده که نه جینۍ دپاره موږ څه استعمالو شي استعمالو نو ما وویل چې she told me that she اوس تاسو وکئ تاسو ته ما وویل چې ویل به څه ته بدلو ووډ ته نو دا ویل ووډ ته بدل کئ بس ویل به ووډ ته بدل شي شي ووډ به شي او دا بی په بی راکوز کئ او نور هم دقه جمله ولیکئ بس تاسو انډایرکټ سپیچ جوړ شو نو she told me that she would be reading a book. دا هم دقه رنګې فیوچر پرفیکټ ټینس له هم راشئ فیوچر پرفیکټ ټینس هم دقه رنګې دی ما سره یو سنټینس دی چې he said to me I will have passed the exam ما به ایگزام پاس کړی وي هغه ماته وویل چې ما به ایگزام پاس کړی نو he دا سیټ 2 به څه ته واوړي ټول ته واوړي نو he said to me دی که نه نو he told me به شي انورټر قامه چې کوم دي دا به څه ته واوړي دا به ډیټ ته واوړي او دا هی چې کوم دی آی ما د هغه باره کې وکړم چې هغه به ایگزام پاس کړی وي نو دا آی باره کې د آی به څه ته واړم هی ته واړم ډیټ هی او دا ویل چې کوم دی ویل په دې به څه ولګوم وډ به ولګوم ځکه چې ما وویل که نه چې ویل به زه وډ ته واړم ویل به وډ ته واړم او هیو به هم په هیو راشي نور به هم دقه جمله راکوزه کوي pass the exam. He told me that he would have passed the exam. اوس فیوچر پرفیکټ کنټینیوس له هم کنټینیوس ټینس له هم راشي او دا هم زده کوي ما سره یو سنټینس دی he said to my friend I will have been going to this school for 3 years. هغې زما ملګرو ته وویل چې زه دې سکول ته له 3 کالو به راسې ځم نو اوس ته وګوره دا he said to said to به ټول ته واوړي که نه ابجکټ ورسره شته ابجکټ څوک دی زما ملګري دي که نه he told my friend هغه زما ملګرو ته وویل اوس انورټر کامه چې کوم دي دا موږ ته واړو دا موږ ډیټ کې بدل کړو نو he told my friend that اوس زه د هغه باره کې خبره کوم که نه چې هغه وایي چې زه به 3 کال راسې دې سکول ته ځم نو ډیټ د آی به څه ته واړم آی به هی ته واړم ما سره ویل هیو بین دی که نه دا ویل اوټ کې بدلوم ویل په دې به زه وډ ولیکم هیو بین به هم په دقه نور به ټوله جمله دقه راګوده کړم خو دا دیس چې کوم دی دا به ډیټ ته واړم نو he told my friend that he would have been going to that school for 3 years. اوس راځئ چې دا هم زده کړو چې په انټراګیټیو سنټینس کې موږ څنګه ډایرکټ سپیچ کنورټ کړو انډایرکټ ته نو بیا خو دا پېژنو چې دا انټراګیټیو سنټینس څه ته وایي دا انټراګیټیو څه ته وایي نو انټراګیټیو سنټینسز هغو جملو ته ویلی شي چې په هغې کې یو پوښتنه شوي یو سوال پکې شوی هغې څه وایي انټراګیټیو سنټینسز هغې ته وایي اوس انټراګیټیو سنټینسز په 2 قسمه دي یو ته وایي سمپل انټراګیټیو او بل ته وایي ډبل انټراګیټیو نو راځو دا زده کوو چې دا سمپل انټراګیټیو څه ته وایي او دا ډبل انټراګیټیو سنټینس څه ته وایي سمپل انټراګیټیو هغه جملو ته یا هغه پوښتنې ته ویلی کېږي چې د هغې جواب یا موږ په ها کې ورکولی شو یا په نه کې ورکولی شو یا یې په یس کې ورکولی شو یا یې په نو کې ورکولی شو او ډبل انټراګیټیو هغه جملو ته ویلی کېږي یا هغه خبرو ته ویلی کېږي هغه پوښتنو ته چې د هغې جواب موږ په ها او په نه کې نشي ورکولی د هغې موږ ته ډیټیل ورکول پکار دي اوس یو اگزامپل در کوم سمپل انټراګیټیو تاسو ته ما وویل چې هغه سوالیه خبره یا هغه سوال چې د هغې جواب موږ په یس او په نو کې ورکولی شو هغې ته سمپل انټراګیټیو وایي لکه فار ایگزامپل
دا ته هم ته سبق وې ته ماته وې نه یا به راته ها کې یا به ته نه کې به دې ته څه وایي دا ته سبق وې دا ماته یو سمپل انټراګیټیو کوېسچن دی تا نه او تا ماته جواب راکړو ته به ماته یا ها کې یا به راته نه کې بل دا ته وایم چې ته مدرسې ته ځې ته به ماته یا ها کې یا به راته نه کې دا ته وایم چې ته په روژه کې تراویح کې ته به راته یا وې نه یا به راته وې ها دا ته وایم چې ته مونځ کې او که نه کې ته به راته یا ها کې یا به راته نه کې نو داسې قسمه سوالونو ته داسې قسمه سوالي خبرو ته چې د هغې جواب یا په ها کې یا په نه کې یا په هو کې یا په نه کې هغې ته څه ویل سمپل انټراګیټیو ته وایي او ډبل انټراګیټیو هغې ته وایي چې د هغې جواب راکولو کې به زه تا تفصیل غواړم لکه فار اگزامپل تاسو مو ویل چې ډبل انټراګیټیو هغو جملو ته ویل کېږي چې د هغې جواب موږ په ها او په نه کې نشو ورکولی د هغې موږ د ډیټیل د هغې موږ تفصیل ورکول پکار دي لکه تا نو یو اگزامپل در کوم تا ته یم چې ته چېرته اوسېږي نو دې جواب ته ما نه په ها کې راکولی شي نه په نه کې راکولی شي ته ما ته اوس تفصیل راکړې چې ته پلانکي کې د پلانکي جومات سره خوا کې په پلانکي روډ کې داسې به راته وایې که نه نو دې قسمه تفصیلات ورکولو ته چې کله زه تا داسې تپوس وکړم چې د هغې ته ما تفصیل راکړې د حق سنټینس څه وایي هغې ته ډبل انټراګیټیو وایي بل اگزامپل زه تا تپوس وکړم چې ستا څومره تعلیم دی تا څومره تعلیم کړی دی نو ته ما ته جواب کې به څه وایې ته ما ته وایې چې ما 14 کړی دی ما BA کړی ده MSc مې کړی ده MPhil مې کړی دی ته ما داسې نشي ویلی که نه چې ها او نه د دې سوال جواب خو ته ما له په ها او نه کې نشي راکولی که نه ته ما له تفصیل راکړې نو دقې ته څه وایي ډبل انټراګیټیو یو وړه شان خلاصه سمپل انټراګیټیو هغه سوالونو ته یا هغه خبرو ته ویلی کېږي هغه سوالونو ته چې د هغې جواب موږ یا په ها کې ورکولی شو یا په نه کې ورکولی شو ډبل انټراګیټیو هغه جملو ته ویلی کېږي هغه پوښتنو ته چې د هغې جواب موږ په ها او په نه کې نشو ورکولی موږ به د هغې ډیټیل ورکوو هغې ته ډبل انټراګیټیو ویلی کېږي تاسو ته اگزامپل در کوم اگزامپل نه مخکې تاسو ته په دې پوه کوم چې سمپل انټراګیټیو په سوالیه جمله کې یو موږ ډیټ څه ته بدلو سیټ بدلو دې کې اوس هغه خبرې نشته چې موږ به ډبل کامې چې کوم وي انورټډ کاما او موږ ډیټ ته واړوي اوس دې کې ډیټ خبره ختمه شوه دې کې به موږ اوس نور ورته استعمالو راځئ چې حق زده کړو چې په سمپل انټراګیټیو کې موږ څه کوو نو لومبی سمپل انټراګیټیو زده کوو پسې بیا ډبل انټراګیټیو زده کوو نو سمپل انټراګیټیو په سمپل انټراګیټیو کې چې ته سیټ رالی یا پکې سیټ 2 رالی نو موږ به دا ته بدلو دا موږ آس ته بدلو سیټ 2 به ته بدلو یا به آس ته بدلو یا به انکوایر ته بدلو او که چېرې پکې ډبل انورټډ کامات پکې رالل نو انورټډ کامات چې کوم دی دلته موږ ډیټ ته نشو بدلولی چې کله په انټراګیټیو سنټینس کې سوالي جملو کې موږ انډایرکټ سپیچ جوړو نو موږ به انورټډ کامات چې کوم دي دا به ډیټ ته نشو بدلولی د ډیټ په دې موږ څه بدلو اپو نو خلاصه سیټ چې کوم دی سیټ په انټراګیټیو سنټینس کې موږ سیټ یا آس ته بدلو یا به انکوایر ته بدلو کو آس ته بدل کوي هم صحیح ده کو انکوایر ته بدل کوي هم صحیح ده او په سوالیه جمله کې موږ انورټډ کامات چې کوم دی دا به ډیټ ته نه بدلو یا به اف ته بدلو یا به ویدر ته بدلو اوس راځو اگزامپل لیکو دا سمپل انټراګیټیو زده کوو چې سمپل انټراګیټیو څه ته وایي ما سره یو سنټینس دی چې هی سیډ ټو می ډو یو لایک کاوا هغه ما تپوس وکړو چې آیا ته کاوا دې خوښه ده نو اوس د دې جواب د دې انډایرکټ سپیچ دا هی چې کوم دی هی به په هی راشي هی سبجیکټ دی که نه هی به په هی راشي سیټ 2 به څه ته واوړي تاسو ته مه ویل سیټ 2 به څه ته اوړي یا به آس ته اوړي یا به انکوایر ته اوړي کو آس ته واړوي اوم صحیح ده کو انکوایر ته واړوي اوم صحیح ده دواړه صحیح راځي نو هی آسکډ می په می راشي که نه ځکه سیټ 2 ما ځکه آس ته واړو چې ځکه دې سره څه دی دې سره آبجیکټ دی هی آسکډ می نو هی آس می واړو کنه دا انورټډ کامات چې کوم دي دا به ته واړم دا به یا د اف تاړم یا به ویدر تاړم نو اف صحیح دی بس ما اف ته واړو اف هم صحیح دی ویدر هم صحیح دی خو ما دلته اف ولګو نو ما وویل چې هی آسکډ می اف نو دا ډو چې کوم دی دا اوس دا ډو پاتې شو ډو سره موږ څه کوو نو ډو موږ نه لګو په انډایرکټ سپیچ کې چې کله موږ یو سوالیه جمله په پاست پریزنټ انډیپینډنټ ټینس کې اړو نو موږ به ډو نه لګو صحیح شو ډو به اوس لرو دې نه به ډو لر شي نو دا به اف نه بعد به څه ولګو دا یو خبر ده که نه نو یو هم موږ نشو لګولی دا تپوس وې ما نه کړی دی که نه نو زه به خپل ځان دپاره څه استعمال کړم زه به آی استعمال کړم او دا لایک کاوه نه دی دا اوس ما سره کم ټینس دی دا ما سره پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی دا به کنورټ شي پاست انډیپینډنټ ته نو دا به څه شي لایک کاوه لایکډ لایک پس پام دی او سیکنډ پام یې لایک دی
نو دا به داسې چې he asked me if I liked کاوه. ها بل اگزامپل he said do you like pizza. هغه ما تپوس کو چې آیا ستا پیزا خوښه ده. نو اوس د دې جواب د دې indirect speech he به په he راشي. said چې کوم دی said په څه ته بدل کم asked ته بدل کم. نو he asked inverted commas چې کوم دی دا به څه ته بدل کم if ته بدل کم. did ته نه بدلوم if ته بدل کم. دا به if ته بدل شي. اور پسې چې دی you ده نو you دا خبره زما باره کې شوې ده که نه. نو زه به خپل ځان دپاره څه استعمالوم زه به خپل ځان دپاره I استعمال کوم. اوس دا لایک دی لایک پیزا دا ما سره کوم ټینس دی دا ما سره پرزنټ انډیپینډنټ ټینس دی. نو تاسو چارټ ځان ته یاد کړئ چارټ نمبر 2 چې موږ به پرزنټ انډیپینډنټ کنورټ کوو پاسټ انډیپینډنټ ټینس ته. نو دا به څه شي لایک فسټ پاما پرب دی نو دې سیکنډ پاما پر به څه شي لایکډ پیزا. بل اگزامپل she said to me does Ali eat burger. او هغې ما ته وویلو چې آیا علي برګر خوري. ها نو ته دې به زه جوړوم indirect speech. شي به هم په شي راشي. سیټونه به زه څه جوړ کړم سیټونه به زه asked جوړ کړم asked او می به په می راشي. ها inverted comma ما څه ویل چې inverted comma به موږ څه ته بدلو inverted comma به موږ یا if ته بدلو یا whether ته بدلو چې کوم یو ستاسو خوښوي کو تاسو if لیکئ او کو whether لیکئ. نو inverted comma به څه بدل کړم if ته بدل کړم. دا ډس چې کوم دی دا هم دی نو اوس لرې کړم. تاسو ته مې ویل که نه ډز ډو دا مې دې لرې کړل. او دا علي چې کوم دی علي خو به په علي راشي علي کې خو به نو چینج راځي که علي کې خو به چینج نه راځي که نه علي به په علي باندې راشي. اوس دا ایټ برګر چې کوم دی دا ما سره کوم ټینس دی دا ما سره present independent tense دی. نو present independent tense د چارټ 2 مطابق دا به واوړي past independent tense ته. نو دا به ate burger شي. نو جمله به موږ سره indirect speech به موږ سره داسې جوړ شي چې she asked me if Ali ate burger. ها بل اگزامپل اوس تاسو زه د present continuous tense یو اگزامپل در کوم. ها ما سره اگزامپل دی چې he said هغه ما ته وویل are you sick آیا ته بیمار یې. نو اوس دا وګورئ دا said به څه شي دا به asked شي. نو he asked he خو به he راشي که نه او said به څه ته واوړي asked ته به واوړي. او دا کاماس چې کوم دي دې په دې به زه if ولګوم. اوس تا آر نه دی دا پرېږدئ دا اوس فعل حال دی ته لا سم ووایئ دا مه چړئ. دا یو چې کوم دی یو به څه تاړم آی تاړم. زما باره کې خبره کېږي ما ته وایي چې ته بیمار یې که نه نو زه به خپل ځان دپاره څه استعمالوم زه به آی استعمالوم. نو he asked if I او دا آر چې کوم دی اوس دا آر یوسک دا ما سره کوم دی دا جمله ما سره تعلق ساتي د پرزنټ کنټینیوس ټینس ته. نو دا جمله دا به زه واړم پاسټ کنټینیوس ټینس ته. نو زه به اوس څه ولیکم پاسټ کنټینیوس ټینس کې به زه د آی نه بعد واز ولیکم او سیک به هم په سیک راشي. نو he asked if I was sick دا هم پرزنټ کنټینیوس وو. انشاءالله یو سیز ته په ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ کې ښیم. تاسو ته ما د ویډیو سټارټ کې دا وعده کړې ده چې دې ویډیو کتلو نه بس تاسو به ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ کې څه پوښتنې ټولې به ختمې شي. بس ویډیو صرف په شوق سره ګورئ او ویډیو ته لږ غوندې وږدئ. یو بل اگزامپل هم په پرزنټ کنټینیوس ټینس کې در کوم. ما سره یو سنټینس دی چې نجما سیډ آر دې پور نجما ته تپوس مانو کو چې آیا هغوی غریبانان دي. نو اوس تاسو ګورئ نجما ما خو په نجما راشي. سیټ چې کوم دی دا به آس ته کنورټ شي او دا انورټډ کاما چې کوم دی دا به څه ته کنورټ شي یا به اف ته کنورټ شي یا به ویدر ته کنورټ شي. زه اف ته کنورټ کوم. نو نجما آسکډ اف او دا آر چې کوم دی دلته یاد وساتئ کو چېرته ایزو کو ایمو کو آرو دا به څه کوئ دا به فعل حال لر کوي. بس دا آر چې کوم دی دا لر کوي یا یې وساتئ خو یو سیز ته یې بدلوئ. اوس هغه ته وایو چې دا به څه ته بدلوئ دا دی به ولګوم اف دی. اوس دا آر چې کوم دی تاسو موږ په چارټ 2 کې ویلو که نه چې پرزنټ کنټینیوس ټینس په ځي پاسټ کنټینیوس ټینس ته. نو دا دی به شي او دا آر به څه ته کنورټ شي دا به ور ته کنورټ شي. جمع ده که نه هغوی غریبانان دي د هغوی باره کې خبر ده. نو هغوی لپاره موږ څه لګوو دی به لګوو او ور به ورته لګوو ځکه چې هغوی ډېر دي. چې کله واحد راشي نو بیا څه لګوو واز به استعمالوو. خو جمع راغلی ده نو موږ به څه استعمال کوو ور به استعمال کوو. نو اف دی ور پور نجما آسکډ جمله به داسې جوړه شي انډایرکټ سپیچ یا انډایرکټ نریشن به داسې جوړ شي چې نجما آسکډ اف دی ور پور. ها بیا به موږ زده کوو پرزنټ پرفیکټ ټینس. راځئ چې دا هم زده کوو چې پرزنټ پرفیکټ ټینس کې موږ څنګه نریشن چینج اف نریشن کوو څنګه وایو ډایرکټ سپیچ انډایرکټ ته بدلوو. ډېر زیات آسان او ډېر زیات ښه ته ایکسپلین کوم. ها ما سره ډایرکټ سپیچ دی چې he said have you seen اسد. ها ما تپوس کو چې آیا تا اسد لیدلی دی. ها نو اوس تاسو ګورئ
هی هو په هی راشي کنه هی کې هو به چینج نه راځي کنه سیټ چې کوم دی سیټ به ما څه ته واوړي سیټ پوښتنه ده کنه نو آس ته به واوړي یا به آس ته واوړي یا به انکوایر ته واوړي زه آس ته کنورټ کوم نو ما وویل چې هی آسکډ دا انورټډ کاما چې کوم دی یا به څه ته کنورټ کوم دا به د اف ته کنورټ کوم نو هی آس اف دا هیو چې کوم دی دا په حال م لګوي بس دا په حال ځان سره ونیسئ دا یو چې کوم دی یو زما باره کې خبره کړلې کنه دلته به د چا باره کې خبره شوې ده زما باره کې خبره شوې ده نو د خپل ځان دپاره څه ولیکم آی به ولیکم هی آسکډ اف آی دا هیو چې کوم دی موږ ویلو کنه چې پریزنټ پرفیکټ ټینس په دې پاست پرفیکټ ټینس دا نو پاست پرفیکټ ټینس موږ څه لګول موږ به هیډ لګو نو دا به دا چې آی هیډ او دا نور به دوم دقه جمله ولیکئ سین آسد نو هی آسکډ اف آی هیډ سین آسد دا هره کې چې رقم سوالیه نشان دی دا به ختم شي سوالیه نشان به د انډایرکټ سپیچ په اخره کې نه لګوئ کله چې تاسو سوالیه جمله د ډایرکټ نه انډایرکټ ته بوځئ همدغه رنګ دغه رنګ حساب د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس هم دی ورپسې بیا موږ زده کوو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس همدغه رنګ حساب دی ماته د یو سنټنس دی چې شي سیډ هیز اسما بین واشینګ د کلاث فار 3 اور آیا من تاسو کو چې آیا اسما د 3 غنټو دلاسې جامې وینځي یا کپړې وینځي نو شي سیډ چې کوم دی را سیډ سیډ به ما ته واوړي سیډ به ما سره آس ته بدل شي نو شي آسډ انورټډ کاماس چې کوم دی دا به څه ته بدل کړم دا به زه اف ته بدل کړم دا ما سره اف ته واوړي دا هیڅ چې کوم دی دا به زه په الحال نه لګوم نو په الحال ما هیڅ پرېوستو او ما آسما ولګوله نو شي آس اف آسما دا هیڅ چې کوم دی دا به زه په الحال نه لګوم دا ما ویلی دي په چارت نمبر 2 کې تاسو ته ما ویلی دي چې کله پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس راشي دا موږ څه تاړو پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته نو شي آسکډ اف آسما دا به څه شي د هیز بین نه به څه جوړ شي هیډ بین آسما هیډ بین او نور به همدغه جملې ولیکئ واشینګ د کلاث فار 3 hours شي آسکډ نو جمله انډایرکټ سپیچ ما سره داسې جوړ شي چې شي آسکډ اف آسما هیډ بین واشینګ د کلاث فار 3 hours بل اگزام بل پسې موږ راځو موږ پسې زده کوو پاست انډیفینټ ټینس یا پاست سمپل ټینس ما سره یو ټینس دی ما سره یو سنټنس دی چې شي سیډ ډیډ یو ټیک ټی سوري شي سیډ ډیډ یو ټوک ټی هغه من تاسو ته چې آیا تا چې اوس کو ته شو ډیډ یو ټیک ټوک ټی نو تاسو دا وګورئ شي سیډ چې کوم دی دا شي آس بشي سیډ به ته واوړي آس ته به واوړي انورټډ کام باندې به څه ولګوم اف په ولګوم شي آس اف یو چې کوم دی یو دا زما لپاره استعمال شوی زه به خپل ځان لپاره څه ولګوم زه به آی ولګوم نو شي آس اف آی او دا ډیډ چې کوم دی دا ډیډ یا ځان سره ونیسئ او داسې چلو کوئ په الحال سکیپ کوئ نو د چې ما ځان ته دا په الحال حساب کو ما وویل چې دلته ما یو ټکی شته خو زه به یې وروسته لګوم بس اوس د ډیډ د لګولو وخت راغلی خو اوس به موږ ډیډ نه لګوو موږ به ډیډ په دې موږ ویلي که نه په چارت نمبر 2 کې چې پاست سمپل ټینس به موږ بدلو په پاست پرفیکټ ټینس کې نو دا به داسې چې آی هیډ ټوک دی که نه ټوکو دا به څه ته واوړي دا به ټیکن ته واوړي ټیکن پاما پر به څه لدي ترډ پاما پر بلا نو ټیکن ټی شي آسکډ اف آی هیډ ټیکن ټی بل پسې دی پاست کنټینیوس ټینس نو پاست کنټینیوس ټینس په څه ته بدلیږي دا بدلیږي پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته زه تاسو ته یو سنټنس در کوم او راځو په دې کې بدلو دې ته دا اړو انډایرکټ سپیچ ته ما سره یو سنټنس دی چې شي سیډ واز آسد ریډینګ نیوز پیپر ما ته ویل چې آیا آسد نیوز پیپر کتو یا نیوز پیپر پڑھاوه هو اخبار نو دا به زه څه کوم شي به په شي ولګوم سیټ چې کوم دی سیټ نه به زه آس جوړ کوم پوښتنه شوې ده که نه نو آس نه جوړ کړو آس په دې د انکوایر ولګوم بیا به څنګه بیا هم صحیح ده نو ما شي آس ولګوم دا انورټډ کاماس چې کوم دی دې به څه ولګوم اف په ولګوم اف مې ځکه ولګو چې دا خبره سوالیه ده نو ما ولګو شي آس اف دا آس چې کوم دی دا واز به پرېږدم دا واز به په الحال پرېږدم او د اسد به ولګوم نو ما اسد ولګو دا واز چې کوم دی دا لر کوم دا ما دا جمله چې کوم دا ډایرکټ کې دا ډایرکټ کې چې کومه جمله د انورټډ کاماس والا دا ما ته د پاست کنټینیوس ټینس ته زه چې د دې انډایرکټ جوړوم د پاست پرفیکټ کنټینیوس ته واړم که نه دا به داسې چې اسد هیډ بین به ولګوم او نور همدغه جمله راکوزه کوي ریډینګ نیوز پیپر بل سنټنس بل دی پاست پرفیکټ ټینس ما ته د پاست پرفیکټ یو ټینس دی ما ته دی چې هی سیډ هیډ آسد واچ ارطغرل ډراما ما ته هغه وویل
چې آیا اسد ارطغرل ډرامه کتله نه جي ما هغه تپوس وکړو چې آیا اسد ارطغرل ډرامه کتلې وه ها نو زه به څه کوم هی به هم په هی راشي سیټ به څه ته واوړي آسکډ به واوړي شي آسکډ دا انورټډ کاما چې کوم دی دې پسې به څه ولګوم اف په ولګوم او دا هیډ چې کوم دی عمده ځان سره لږ پیل حالیسار کوي دا ما تاسو ته ویلو که چې په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې به نو چینج په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې به بدلون نه کوئ او مخکې جمله به واپس لیکئ نو ما اسد ولیکو اسد پسې به زه بیا هیډ لیکم چې هی آس اف اسد هیډ واچ ارطغرل ډراما همدغه رنګ حساب کتاب د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس هم دی چې په هغې کې بدلون نه کیږي اوس ورپسې موږ راځو په دریم نمبر باندې موږ زده کوو فیوچر ټینس راځو چې دا هم زده کوو چې په دې فیوچر ټینس کې بهر موږ څنګه انډایرکټ سپیچ جوړوو اوس ما ته یو ټینس دی د فیوچر سیمپل چې شي سیټ ویل یو گو دیر آیا ته به هلته ځې نو اوس تاسو ګورئ دا چې موږ کله دغه تاړو که نه انډایرکټ سپیچ ته دا سیټ به څه ته واړو آس ته بدل شي نو شي آسکډ او دا انورټډ کام څه ته بدل کم اف ته بدل کم اوس تاسو دا ویل چې کوم دی دا پرېږدئ دې ویل سره په حال کار مه لرئ دې ویل سره موږ وروسته راځو او دا ویل ځان سره اوس پرېږدئ یو له راشئ دا خبره چاته شوې ده زما باره کې شوې ده که زه به خپل ځان دپاره څه ولګوم ای به ولګوم خو چې دا یو هلک باره کې شوې وه بل چا هغه دپاره شوې وه نو ما به هي لګوو چې یو جینۍ دپاره شوې وه ما به بیا شي لګوو خو اوس زما باره کې شوې ده نو زه به څه لګوم ای به ولګوم نو هي آسکډ اف دا ای مې ولګو که نه اوس اف ای اوس دا ویل چې کوم دا موږ څه ته بدلو ویل ما تاسو ته ویل دي چې ویل به څه ته بدلو وډ ته بدلو نو هي آسکډ اف ای وډ اوس دا یو گو دیر دا به څه ولګو دا خو موږ سره شوی دی که نه دا ویل یو دا خو شوی دی که نه گو دیر پاتې دی نو دغه گو دیر به خپل دی باندې راکوز کړو نو موږ سره به انډایرکټ سپیچ داسې جوړ شي چې شي آسکډ اف آی وډ گو دیر اور پسې موږ زده کوو ډبل انټراګیټیو ها ډبل انټراګیټیو سنټینسز موږ زده کوو چې ډبل انټراګیټیو څه ته وایي تاسو ته ما مخکې هم ویل په دې ویډیو کې چې ډبل انټراګیټیو سنټینسز هغې ته ویلی شي هغې پوښتنو ته چې د هغې جواب موږ په ها او په نه کې نشو ورکولی د هغې جواب دپاره به موږ له تفصیل پکاري دغه پوښتنې چې دا پوښتنې موږ تفصیل ورکړو لکه تاسو ته ما اګزامپل درکړو چې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ستاسو څومره تعلیم دی نو دې جواب ته په ها او په نه کې نشي ورکولی اوس تاسو ځان سره دا خبره یاد وساتئ چې د سیمپل انټراګیټیو په رنګ دلته موږ کاما اپ او وی درته نشو کنورټ کولی موږ به کاما په کاما ختموو بس کاما به دغه رنګ ختموو نه ډیټ لګولی شو او نه اپ لګولی شو په دې کې موږ صرف دغه هغه سیمپل ټینس خبره یاد ساتئ چې سیټ به څه بدلو آس ته بدلو ها ما سره یو سنټینس دی چې هی سیډ ټو می ویر ډو یو لیو ما یې تپوس وکړو چې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ نو اوس د دې جواب خو ته په ها او په نه کې نشم ورکولی که نه د دې جواب دپاره ما ته تفصیل پکاري نو زه به څه وکړم هي به ولیکم سیټ ټو چې کوم دی دا به آس ته بدل کړم نو هي آسکډ می صحیح شو دا کاما چې کوم دی دا به همدغه رنګ ختمه کړم دا کاما به سره نه لګوم اوس دا ډبلیو ایچ ورډ چې کوم دی وټ به یا به ووي یا به وري دا چې کوم دی دا به زه په دغه ډبلیو ایچ ورډ باندې راکوزوم د به څه ولګوم ویر به ولګوم نو سیټ مې څه ته کنورټ کو آس ته مې بدل کو سیټ ټو مې آس ته بدل کو می مې په خپل ځای باندې راکوز کو کاما مې دغه رنګ ختمه کړه او ویر مې ولګو باقي جمله چې کومه پاتې شوه دې سره زه اوس څه وکړم نو ډو یو لیو دا اوس ته کوم ټینس سره تعلق ساتي دا ما سره تعلق ساتي د پریزنټ سیمپل ټینس سره نو دا به زه څه وکړم دا به زه بیک شفټینګ وکړم دا به زه سره بوځم دا به زه بوځم پاسټ سیمپل ټینس له نو دا به څه شي آی لیوډ نو جمله به ما سره داسې جوړه شي چې هي آسکډ می where I lived. بل example he said what time is it څه ټایم دی څه وخت دی ها نو دې جواب خو زه په ها او په نه کې نشم ورکولی د دې دپاره مال تفصیل پکاري که نه زه به اوس جواب کې یم چې ها د دې انډایرکټ سپیچ په داسې چې هي آسکډ دا کاما چې کوم دی دا به همدغه رنګ ختمه کړم د ډبلیو ایچ ورډ به راکوز کړم زه به ویم چې وټ ټایم ها ټایم په ټایم راکوز کړم او دا ایز ایټ چې کوم دی دا ما سره کوم ټینس دی دا ما سره کنټینیوس ټینس دی دا به څه ته واړم دا به زه پاسټ کنټینیوس ټینس ته واړم نو دا به داسې چې وټ ټایم اټ واز ها بل اګزامپل شي سیډ او آر یو ته څوک یې نو اوس د دې به څنګه اړوم د دې به څنګه انډایرکټ سپیچ جوړوم نو دغه شي په شي راکوز کړم او سیټ چې کوم دی دې به زه آسکډ ولیکم نو شي آسکډ د انورټر کاما چې کوم دی دا به همدغه رنګ ختمې کړم د دې په ځای نه اف لګوم
نو ډیټ لګوم نو شي آسکډ دا او به په او راشي آر یو چې کوم دی دا هم د پرزنټ کنټینیوس ټینس دی د دې په ځای به څه ولیکم آی واس به ولیکم دا به د بیک شیفټ ټینګ وکړم دا به څه له بولم پاست کنټینیوس ټینس له بولم او دا سوالیه نشان به ختم کوم په انډایرکټ سپیچ کې تاسو ته یو ځل زه بیا هم وایم چې په انډایرکټ سپیچ کې موږ څه لګو سوالیه نشان به نه لګو سوالیه نشان به حتمو ساين اپ انټروګیشن چې ورته وایي دا به نه لګو دا به حتمو اوس راځو چې اوس راځئ چې دا هم زده کړو چې دا امپیریټیو سنټنسز څه ته وایي او امپیریټیو سنټنس کې موږ څنګه یو ډایرکټ سپیچ اړو انډایرکټ سپیچ ته راځئ به دا هم زده کوو نو چې کله په یو جمله کې اډوایس نصیحت چاته شوی ریکویسټ یا پکې غوښتنه شوي سجیشن یا پکې چاته صلاح مشوره ورکړی شوی آرډر یا پکې چاته حکم کول شوي فاربیډ یا پکې د یو کار نه منع شوي پروپوز یا پکې وړاندیز شوی چې دا کارونه په یو سنټنس کې شوي هغې جملې ته به ویلی شي امپیریټیو سنټنسز چې کله تاسو په یو جمله کې یو اډوایس ولیدو نصیحت سجیشن چاته صلاح ورکول ریکویسټ غوښتنه آرډر حکم پروپوز وړاندیز فاربیډ منع کول چې کله په یو سنټنس کې دا هر څه ولیدل دا ما چېرته کوم یاد کړل نو هغه سنټنس به کوم وي هغه به امپیریټیو سنټنس وي نو به دا سنټنس څنګه بدلیږي که چېرته په یو ډایرکټ سپیچ کې سیټ ټو رالی که نه او هغه بدلوم امپیریټیو سنټنس کې امپیریټیو سنټنس شو نو هغه به څه ته بدلوم نو په یاد ساتئ چې کله په یو جمله کې اډوایس شوی نصیحت پکې شوی او هغه سنټنس زه بولم د ډایرکټ نه انډایرکټ سپیچ ده اډوایس پکې راغلی و نو اډوایس به بدلیږي اډوایز ده چې کله پکې ریکویسټډ شوی و چا نه پکې غوښتنه شوې وه چا نه پکې یو سوال شوی و نو ریکویسټ په څه ته بولم ریکویسټ بدلیږي ریکویسټډ ته چې کله پکې چاته صلاح ورکړی شوې وه سجیشن نو بیا به سجیشن دي سجیسټډ ته چې کله پکې چاته یو وړاندیز شوی نو پروپوز به دي پروپوز ده چې کله پکې یو حکم شوی نو آرډر به دي آرډر ده چې کله پکې یو کار نه منع شوی وه نو فاربیډ به دي فاربیډ له دا د دې دا چینج به کوئ دا ځان سره یاد ساتئ دا ډېر زیات لازمي دي اډوایس په اډوایس ته بدلیږي ریکویسټ په ریکویسټډ ته بدلیږي سجیشن به سجیسټډ ته بدلیږي پروپوز به پروپوز ته بدلیږي آرډر به آرډر ته بدلیږي او فارمیټ به فارمیټ ته بدلیږي راځئ تاسو ته زه اګزامپل درکوم او دلته دا خبره ځان سره په یاد ساتئ چې په امپیریټیو سنټنس چې کوم دي که نه په هغې کې چې ډایرکټ سپیچ کوم دی په هغې کې کوم کاماز دي کوم ریپورټډ سپیچ دی یا ریپورټډ سپیچ ها نو هغې کې دا کاما چې کوم دي دا په ډیټ په دې باندې نه بدلیږي دا په ټو باندې بدلیږي انورټډ کاما چې کوم دي دا په ټو باندې بدلیږي ها ما سره یو سنټنس دی ما سره اګزامپل دی چې د اولډ مین سیډ پلیز هیلپ می وایي بوډا سړي وویل چې مهرباني وکړئ زما مدد وکړئ مهرباني وکړئ زما مرسته وکړئ نو څه شوي دي تاسو وګورئ اډوایس شوی دی ریکویسټ شوی دی پروپوز شوی دی فارمیټ شوی آرډر شوی سجیشن شوی څه شوي دي نو دا دلته څه شوي دي دا دلته ریکویسټ شوی دی یو غوښتنه شوې ده یو سوال یې کړی دی که نه چې مهرباني وکړئ زما مدد کوي لکه بابا په یو تکلیف کې دی او ویلي دي چې زما مدد وکړئ نو اوس په دا انډایرکټ تاړو نو د اولډ مین نو بیا به سبجیکټ ولګو نه سبجیکټ ما سره بوډا سړی دی که نه د اولډ مین دا سیټ به څه ته بدل کړم ما وویل که نه چې سیټ به څه ته بدلو ریکویسټډ ته نو د اولډ مین ریکویسټډ کامه دا ته ما څه وویل ما تا ته ویلي کامه به څه ته بدلې ټو ته بدلې نو د اولډ مین ریکویسټډ ټو اوس دا هیلپ چې کوم دی هیلپ دا پلیز چې کوم دی دا پلیز به تلر کوي چې کله د امپیریټیو سنټنس دا کوم ورډ دی دا به څه دا به لر کوي دا پلیز چې کوم دی مهرباني وکړئ زما مدد وکړئ دا پلیز به لر کوي او دا هیلپ به پاتې کړي دا هیلپ به راکوز کړي دا هیلپ به راکوز کړو اوس می وایي زما مدد وکړئ که نه نو اوس خو به زه نه یم که چې هغه ویل که زه وایم چې د هغه مدد وکړئ که نه نو زه به د هغه دپاره اوس وایم چې هغه وویل چې زموږ مدد زما مدد وکړئ نو د هغه دپاره به زه اوس هم استعمالوم زه به اوس می نه استعمالوم دا خو هغه ځان دپاره وایي که نه او دې د هغه دپاره ویم هغه ځان دپاره وایي می او زه چې د هغه دپاره یم نو زه به هغه یادوم نو هغه دپاره به څه راځي هم راځي تاسو زما ګرامر په کلاس کې دا ویلي هم دي چې د سړي دپاره به هم راځي او که چېرته دا چېرته بوډۍ ښځه وې نو دوی دپاره به څه راتلی هر به راتلی بل اګزامپل دا وګورئ د اولډ مین ریکویسټډ ټو هیلپ هیم بل اګزامپل ما سره چې my uncle said to me
ما ته مې خپل کاکا وویل یا ما ته مې خپل تره وویل respect your parent چې د خپل والدینو قدر کوه عزت کوه. نو my uncle چې کوم دی دا ما سره سبجیکټ شو. دا said to me او دا said to me ته واړم ما ته مې تره څه ویل دي یو کار نه منې کړی ما ته حکم را کړی دی ما ته نصیحت کړی سی ما ته کړی دي دی ما ته نصیحت وکړو چې د خپلو والدینو قدر کوه. نو زه به said to واړم ایډوایس ته او می به په می راکوشي. انورټډ کاما چې کوم دی دې به دی به زه ټو ولګوم او ریسپیکټ چې کوم دی ریسپیکټ په ریسپیکټ راشي. اوس تا یور هغه وویل چې د خپلو والدینو قدر کوه. زه وایم چې زه خو به خپلو نه یم که نه زه وایم مای پیرنټ د یور نه به زه جوړوم مای به جوړوم. نو دا جمله ما دي چې مای انکل ایډوایس می to respect my parent. بل example. Oh, she said, let's go for a walk. وی هغې ویل زه چې ځو واک له. واک څه ته وایي پیدا مزل. پیدا مزل ته څه وایي واک وایي. نو اوس تاسو ګورئ په دې کې څه دی یو وړاندیز پکې شوی دی. نو پروپوز څه بدل شي پروپوز ته. نو شي هو په سبجیکټ راشي که نه شي هو په سبجیکټ شي مې راکوز کړو که نه پروپوز تیډ نه څه جوړ کړم پروپوزډ. انورټس کاما چې کوم دا په ټو کې بدل شي او دا لیټس نه دی لیټس ګو به راکوز کړم دا لیټس به سکیپ کړم به دا مې خوا ویشتو به دا مې نه دی پکار لیټس مې نه دی پکار لیټس مې ایلر کو لیټس ګو فار ا واک. نو مې خوا جمله راکوزه کړه نو شي پروپوز ټو ګو فار ا واک. بل ایگزامپل the teacher said to student open your book. استاد ماشومان ته ویلو یا په کلاس کې لکان ته ویل چې کتاب کولاو کوي. اوس ته شوي دي نصیحت شوی دی ریکویسټ غوښتنه شوې ده پروپوز شوی دی منع کول شوي دي آرډر شوی دی سجیشن شوی څه شوي دي دا حکم دی که نه ورته ویلي حکم لکه کتاب کولاو کوي دته یې ودره دی کړی نصیحت ورته نه یې کړی چې مهرباني وکړئ کتاب کولاوه ښیي کتاب داسې ورته نه یې کړی ریکویسټ یې مې نه یې کړی که نه چې خیر دی لږ کتاب کولاو کوي هېڅ خو یې ورته نه دي ویلي که نه آرډر یې ورته کړی حکم یې ورته کړی چې کتاب کولاو کوي. نو اوس په دته کوم دا ټیچر دا سبجیکټ په سبجیکټ باندې راکوز کوم سیټ ټو به دته ته کنورټ کوم آرډر ته کنورټ کوم. نو د ټیچر آرډر د سټوډنټ ټو سټوډنټ څه شی دی دا سیټ ټو ختم شو زه به څه ولیکم د سټوډنټ ولیکم د ټیچر آرډر د سټوډنټ ټو اوپن دا څه کوم دی دا انورټس کاما دا به زه په ټو کې بدله کړم دا اوپن چې اوپن راکوز کوم او یور به ته کنورټ شي تاسو ته ما چارټ ښودلی کوم چې یور به dear ته کنورټ شي نو dear book. بل ایگزامپل my father said to me ما ته مې خپل والد صاحب وویل don't buy a smart phone چې ټچ موبایل ما اخله غټ موبایل ما اخله سمارټ فون ما اخله. نو اوس ما څه کړي زه منې کړی یم که نه دې کار نه منې کړی یم چې ټچ موبایل ما اخله. نو دا ټچ موبایل نه اخیستل دا ما ته څه شوي دي امپرټنس سنټنس کې دا ما ته څه ویلي دي دې د یو کار نه منې کړی یم دې نه منې کړی یم چې ټچ موبایل نه ځان وساته ټچ موبایل ماله نو منع شوی ده نو فاربیټ شوی دی که نه نو ما تاسو ویل فاربیټ ورته کنورټ کېږي فاربیټ ته. نو مای فادر فاربیډ می زه مې خپل پلار منع کړم دا کنورټډ کاما چې کوم دي دا به څه شي دا به په ټو کې بدلی شي ټو او دا ډو ناټ چې کوم دی دا به مکمل سکیپ کوي دا به لر کوي دا پکې نه دی حساب دا زموږ په کار دی دا موږ لر کو. نو سیټ ټو مې فاربیټ ته کنورټ کو می خپل دی راکوز کو انورټډ کاما چې کوم دي د هغې په ځای مې ټو ولګو او بای ا سمارټ فون هغه مې په بای په سمارټ فون دا مې راکوز کړل. اوس یو بل ایگزامپل او لاست ایگزامپل he said to the children هغه وړو ته ویل ماشومانو ته do not make a noise چې شور مه جوړوئ. یو ټیچر دی یا یو هلک دی او ماشومان ته په لاره کې ویلی په کلاس کې ورته ویل چې شور مه کوئ شور مه جوړوئ. نو اوس دا څه شوي دي دا یو کار نه منع شوی ده که نه چې هلکه منع شوی ده شور مه جوړوئ مو نو دا چې دا یو منع شوی ده نو ما تاسو ته ویل چې کله فاربیټ راشي منع کول راشي د یو شي نه نو به څه کنورټ کوم سیټ ټو به فاربیټ ته کنورټ کوم. نو هی فاربیټ د چلډرن انورټډ کاماس واړوئ شابه انورټډ کاما واړوئ دا موږ څه ته اړوو امپرټیو سنټنس کې دا موږ څه ته اړوو دا موږ ټو ته اړوو. نو هی فاربیټ د چلډرن ټو میک ا نویز. نو اوس تاسو ګورئ ډو ناټ ورته موږ لر کو د ناټ معنی څه شوه هغه د نه کول شور نه جوړولو خبره پکې کم ولاړه ناټ ته موږ لر کو. نو دلته دا خبر ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ دا قطعا نه کوي چې په دې فاربیټ نه دی
په دې کې خپل د نیگیټیو اثرات دي دا بس اتوماتیک نیگیټیو شو ورکوي. ها ورپسې موږ زده کوو ایکسکلیمیټري سنټنس یا ایکسکلیمیټوري سنټنس. دې ته دواړه نوم هم ویلی شي، دواړه پرونونسیشن د دې صحیح دي. ایکسکلیمیټري سنټنس څه ته وایي؟ استعمال یې څنګه دی؟ موږ به څنګه یو جمله په ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ راوړو، یو ایکسکلیمیټري سنټنس ته موږ څنګه چینج اف نریشن کوو د هغې. ها نو تاسو په یاد ساتئ ایکسکلیمیټري سنټنس هغه سنټنسو ته هغه ته ویلی شي په کومو جملو کې چې یا د خوشحالۍ یا د حیرانتیا یا د افسوس په باره کې خبرې یا یې موږ د افسوس په دغه وخت کې استعمالوو، هغې ته به موږ څه وایي؟ ایکسکلیمیټري سنټنس وایي. خلاصه ایکسکلیمیټري سنټنس هغه جملو ته ویل کېږي په کومو جملو کې چې یا د حیرانتیا یا د افسوس یا د تعجب یا د خوشحالۍ په دې باره کې خبرې وي، هغې ته به ویلی شي ایکسکلیمیټري سنټنس. ها اوس تاسو ته د یو چارټ درکوم، دې چارټ ته وګورئ. هورا، اوه، الاس، وټ، هاو، ونډر، ویل ډن، بریو. نه اوس تاسو وګورئ دې چارټ کې تاسو ته ما څه ویلي دي چې نو دا تاسو ته ما یو رولز درکړي دي. رولز دا دي که چېرته په سنټنس کې هورا راغلی، هورا د خوشحالۍ په وخت کې، نو هورا په سیر ټو په دې به تاسو څه لګوئ؟ د سیر ټو په دې به تاسو لګوئ ایکسکلیم ویت جای. هورا چې راغلی سیر ټو نو تاسو به سیر ټو نه لګوئ یا نه به ټوډ لګوئ، تاسو به د هغې په دې څه ولګوئ؟ ایکسکلیم ویت جای. که چېرته په جمله کې الاس راغلی افسوس، نو الاس ته کنورټ کوئ، نو الاس دا افسوس دی که نه، دا به ایکسکلیمډ ویت سارو ته کنورټ کوئ. چېرته پکې وټ راغلی، هاو، ونډر حیرانتیا باره کې یو خبره راغله، دا به څه ته کنورټ کوئ؟ ایکسکلیمډ ویت سرپرایز. که چېرته پکې د شاباسي یا د بهادرۍ دغه باره کې پکې خبره راغله، سوري بهادري نه، یو ښه کار باره کې چا تا ته شاباس چا ته آفرین ویل، نو ویل ډن شو، بریو شو، دا به تاسو څه کنورټ کوئ؟ دا به د سیر ټو په ځای به لګوئ ایکسکلیمډ ویت اپلاس. ایکسکلیمډ ویت اپلاس ته به کنورټ کوئ. راځو په دې باندې پریکټیکل اگزامپل کوو او تاسو پریکټیکل په دې ټولو باندې پوه کوو چې ایکسکلیمیټري سنټنس څه ته وایي. ها هی سیډ هورا آی ګاټ فرسټ پوزیشن. هغه ویل چې هورا ما فرسټ پوزیشن واخیستو. نو اوس تاسو ګورئ په دې کې څه شوي دي؟ څه پکې شوي دي؟ خوشحالۍ باره کې خبره ده که نه؟ نو چې کله د خوشحالۍ باره کې خبره راشي چارټ ځان ته رایاد کوي، نو موږ به څه کوو؟ موږ به دا سیډ به څه ته بدلوو؟ نو بیا به سبجیکټ ولګوو هي، نو هي مې سبجیکټ ولګوو. دا سیډ چې کوم دی دا به څه کنورټ کړم؟ ایکسکلیمډ ویت جای ته. دا ډبل دا انورټرز کاما چې کوم دی دې په دې به څه ولګوم؟ د دې په دې به د ډیټ ولګوم. دا هورا چې کوم ورډ دی دا به یې مکمل سکیپ کړم. تاسو ته ما ویلي هورا به هم سکیپ کېږي، الاس به هم سکیپ کېږي، دا نور چې کوم دي دا ټول به سکیپ کېږي، دا به نه، دا زموږ نه دي په کار، دا به ترې لرې کړو. نو هي ایکسکلیمډ ویت جای ډیډ. دا ای چې کوم دی ای څه ته واړم؟ دا خو هغه وویل چې زه که نه، نو زه خو هغه نه یادوم که نه چې هغه وایي، زه اوس دا انډایرکټ تړم، زه وایم چې هغه، د هغه دپاره به زه څه استعمال کړم؟ هي. اوس خو چېرته دا جینۍ دا به جینۍ دپاره مې څه استعمالول، نو ما به د جینۍ دپاره هي استعمالو. خو اوس تا هلک دی نو ما هي استعمال کو. اوس دا فرسټ ګاټ فرسټ پوزیشن دا ما سره کومه سنټنس دی؟ دا ما سره پاسټ انډیپینډنټ ټینس دی. نو دا به یو سټیپ مخکې بوځئ، کنټینیوس ټینس پکې سکیپ کوئ، را به وړئ پرفیکټ ټینس ته. دا به پرفیکټ ټینس له راشي. دا به څه شي؟ هی هیډ ګاټ فرسټ پوزیشن. هغه فرسټ پوزیشن اخیستی و. ها بل اگزامپل هی سیډ الاس مای فرینډ ډایډ. هغه ویل افسوس زما ملګری وفات شو. ها اوس تاسو ګورئ نو دې باره کې څه شی دي؟ دې جمله کې څه شی دي؟ خفګان دی پکې که نه؟ خفګان، افسوس. افسوس چې کله پکې الاس راشي موږ به څه ته کنورټ کوو؟ ایکسکلیمډ ویت سارو ته. هي خو سبجیکټ دی که نه؟ هي په هي راوله. دا سیټ چې کوم دی دا کنورټ کا ایکسکلیمډ ویت سارو ته. انورټډ کاما چې کوم دی دې په دې به زه ډیټ ولګوم. الاس به سکیپ کړم. تاسو ته ما په تېر سنټنس کې وویل، په دې کې ته بیا وایم چې دا الاس هورا دا به څه کېږي؟ دا به سکیپ کېږي. نو الاس مې دې سکیپ کو. نو هي ایکسکلیمډ ویت سارو ډیټ. اوس دا ما زما فرینډ که نه، دویم د هغه ملګری، نو ده به د هغه استعمال وکړو نه، هیز فرینډ هیډ ډایډ.
اوس دا چې کوم په دا مای فرند ډایډ دا ما سره پاست سمپل ټینس نو ما واړو پاست پرفیکټ ټینس ته his friend had died. بل example, the teacher said to us, brave, you have done a great job. او ما ته مې استاد ویل چې تاسو ډېر زبردست کار وکړو، شاباس، ډېر زبردست کار مو وکړو. نو د ټیچر اوس تاسو ګورئ دا ټیچر هو په ټیچر باندې راشي، دا دغه چې کوم دی دا بریو دا ما سره شاباس ته پاغه دی که نه، نو دا به څه کنورټ کړم exclaimed with applause ته به کنورټ کړم. نو د ټیچر exclaimed with applause اوس دا انورټډ کاما به ډېر ته کنورټ کړم. نو دا بریو چې کوم دی دا به سکیپ شي، آی پاتې شو که نه، آی. نو دا به اوس آی نه استعمال، سوري آی پکې نه دی، ها بریو یو دی که نه یو، نو دا یو به زه څه ته کنورټ کړم وي ته به یې کنورټ کړم. د ټیچر exclaimed with applause that وي که نه اوس به موږ یادو که نه وي، ها وي هیډ اوس تاسو ګورئ دا have done a great job دا چې کوم دی دا بیک شفټنګ به وشي د ټینس، دا به داسې چې وي هیډ done a great job. بل example, he said what a beautiful shot. څونه مزېدار شاټ دی و، خلک کرکټ کې وایي که نه څونه زبردست شاټ دی و کرکټ کې چې خلک وایي. نو اوس تاسو ګورئ دا څه باره کې شوی دی، دا خبره څه باره کې شوې ده، دا خبره حیرانتیا باره کې شوې ده که نه. نو دا به داسې کوم چې هي په هي راشي، سیډ به exclaimed with surprise ته کنورټ شي، د دې په به exclaimed with surprise ولیکم، او دا انورټډ کاما چې کوم دی دی په دې به زه ډیټ ولیکم. نو he exclaimed with surprise that اوس the shot was very beautiful. د شاټ چې کوم دی دا به زه رامخکې کړم او was very beautiful وټ پکې هم بوتلو، وټ پکې هم کټ کو، ما د شاټ رامخکې کو، دا very beautiful مې وروسته بوتلو، ځکه چې ټینس په څه شي دی، ټینس په بدلېږي که نه، دا څه بیک شفټنګ په باره کې نه دي ویلي. دا به داسې جمله جوړه شي چې he exclaimed with surprise that the shot was very beautiful. بل example او last example, ها she said how intelligent you are. وایي هغې ویل چې ته څونه قابل یې، ته څونه ذهین یې، ته څونه پتین یې. پتین هم قابل ته وایي، ډېر زیات قابل ته پتین وایي. او تاسو ګورئ دې کې اوس څه شوي دي، دې کې هم حیرانتیا باره کې خبره شوې ده چې ته څومره قابل یې، څونه قابل هلک یې. نو څه ګوره دا شي چې کوم دی شي هو په شي راشي، دا حیرانتیا ده که نه. نو exclaimed with surprise ته مې واړو، انورټډ کاما په دې ډیټ مې لګو. نو اوس تاسو ګورئ دا how intelligent you are دا کوم ټینس دی ما سره، دا ما سره present continuous ټینس دی، بیک شفټنګ به وشي دا به past continuous ته لاړ شي. نو دا how intelligent you are نو زه یاد کړی یم که نه، زه خپل ځان دپاره څه ولګوم، تاسو اوس ځان سره ووایئ چې زما دپاره به څه لګي، نو زما دپاره به I لګي. that I was دا was ما سره د کنټینیوس ټینس دی که نه، was very intelligent. نو سنټنس ما سره داسې جوړ شي چې she exclaimed with surprise that I was very intelligent. بیا ورپسې موږ زده کوو اپټیټیو سنټنسز، چې اپټیټیو سنټنس څه ته وایي، او په دې کې موږ څنګه یو جمله یو سنټنس د ډایرکټ سپیچ نه راولو انډایرکټ ته. نو اپټیټیو سنټنس هغه جملو ته ویل کېږي په کومو جملو کې چې څوک یا چاته دعا وکړي، یا پکې چاته هیري وکړي، یا پکې چاته نور داسې الفاظ استعمال کړي لکه ګډ مارننګ، ګډ آفټرنون، ګډ نایټ، داسې قسم الفاظ پکې استعمال کړي، هغې ته ویلی شي اپټیټیو سنټنسز. یو پیر یې ته بیا ویم، هغه جملو ته اپټیټیو سنټنسز ویلی کېږي په کومو جملو کې چې څوک چاته یا دعا وکړي، یا ورته هیري وکړي، یا ورته ګډ مارننګ ووایي، یا ورته ګډ بای ووایي، ګډ لک، ګډ آفټرنون، داسې قسم خبرې ورته وکړي، هغې ته وایي اپټیټیو سنټنسز. اوس په دې کې موږ ډایرکټ څنګه انډایرکټ ته بوځو، نو چې کله چاته دعا شوې وه نو هغې کې به سیټ ټو چې کوم دی د دې دا به موږ اړو، سیټ ټو به سکیپ کوو، چې کله انډایرکټ ته اړو د هغې په ځای به لګو پریډ. چې کله چاته دعا شوې وه د هغې په ځای به څه لګو پریډ. او که چېرته چاته هیرې شوې وي نو بیا به سیټ ټو چې کوم دی دا به اړو کرسډ ده، سیټ ټو به کرس ته اړو که هیرې شوې وي، که دعا شوې وه سیټ ټو به اړو پریډ ته. او که چېرته داسې قسم خبرې شوې وي چې ګډ آفټرنون، ګډ مارننګ، داسې قسم خبرې شوې وي نو بیا موږ د سیټ ټو په ځای لګو ویسډم.
او که چېرته د رخصتۍ باره کې څه ویلی شوي وو لکه ګډ بای ګډ نایټ تاسو اکثر خلکو سره په مسنجر باندې خلکو ته ګپ لګوئ که نه نو د ماسختن کې نو هغې تاسو ته په اخره کې څه وایي ګډ نایټ نو دغه وخت کې موږ څه لګوو نو دا کله چې یو جمله کې ګډ نایټ یا ګډ بای داسې قسمه خبرې پکې راشي نو د هغې کې به سیټ ټو به موږ اړو بیټ ته سیټ ټو به موږ ته اړو بیټ ته راځو اگزامپل یې کوو او ځان پوهې کوو ما سره اگزامپل دی he said may you live along هغه ماته وویل چې الله دې ټول عمر ژوندی لره نو اوس وګورئ په دې کې دعا شوې ده هیرې شوي دي څه پکې شوي دي رخصتۍ باره کې خبرې شوي دي نه په دې کې د دعا شوې ده نو دا اوس دعا ده که نه نو هی خو به سبجیکټ دی هی به په هی راکوز کړم سیټ چې کوم دی دا به څه ته کنورټ کړم دا به زه پریډ ته کنورټ کړم تاسو ته مه ویل که نه چې کله دعا شوې به سیټ به پریډ ته کنورټ شي انورټډ کامات چې کوم دي دې په دې به څه ولګوم ډیټ په ولګوم اوس تا مې پاتې شو نو مې به زه نه اړتم او نه به رالم اوس په کې نه رالم مې زه پرېږدم مې له زه وروسته راځم زه د یو رالم نو یو به اوس څه ته کنورټ شي دا دعا خو ماته کړله که نه نو زه خپل ځان دپاره څه ولګوم زه به خپل ځان دپاره ای ولګوم ځکه چې دا دعا ماته شوې ده که نه دې کې د دعا کې زه یاد شوی یم نو زه به ای ولګوم اوس مې دی که نه دا جمله چې کوم ده دا به ټینس بیک شفټینګ کېږي که نه نو د مې نه به سیکنډ فارم جوړ شي مایټ نو د مې نه به مایټ جوړ شي او نور به هم دقه جمله راکوزه کړو لیو لانګ نو دا به داسې جمله جوړه شي انډایرکټ he prayed that I might live along ها بل سنټنس او بل اگزامپل she said to the man may you die soon وایي هغې سړي ته وویل چې الله دې زر مړ که الله دې زر واخله نو اوس دا څه شوي دي دعا شوې ده هیرې شوي دي هیرې شوي دي نو موږ اوس شي سبجیکټ دی که نه شي به په شي راکوز کوو دا سیټ ټو چې کوم دی دا موږ څه ته کنورټ کوو دا موږ कर्स ته کنورټ کوم CURSED कर्स دې ته به کنورټ کوم د مین په مین راکوشي دې سره د ټو نه لګي ها چې کله موږ سیټ ټو سکیپ کو او په دې هم कर्स ټو لګو نو بس دا به कर्स ټو لګي ټو به ورته نه لګي نو شي कर्स د مین ها انورټډ کاما چې کوم دې به څه ولګوم ډیټ په ولګوم اوس دا مې نه راهلم او نه ارتوما مې په دقه ځای پاتې دي د بیا وروسته راځم یو کرے که نه یو ظاهري چاته کړې وي هغه سړي ته کړې وي که نه چې الله دې زر واخله نو د هغه سړي په دې به څه ولګوم هي به ولګوم هغه دی که نه که اوس کو درته دا یوه جینۍ وه نو بیا به ما څه لګول بیا به ما شي لګو خدای به کو ظاهري ماته کړی وي نو بیا به ما څه لګولې ما بیا آی لګولې خو ظاهري اوس هغه ته کړي دي چې الله دې زر واخله نو د هغه دپاره به زه څه ولګوم هي ولګوم نو دا به څه ولګوم هي او دا مې چې کوم دی دا به سیکنډ پام پر ته لاړ شي مایټ به شي او ډای سون به په ډای سون باندې راکوشي بیک شفټینګ مې وکړه نو انډایرکټ سپیچ ما څه داسې جوړ شي چې شي کرس د مین ډیټ هی مایټ ډای سون بل اگزامپل هی سیډ ټو می ګډ مارننګ هغه ماته ویل ګډ مارننګ اوس ته وګوره دا سیډ ټو اوس ته کنورټ کوم ما تاسو ته ویل چې کله پکې ګډ مارننګ ګډ آفټرنون داسې خبرې پکې راغلې وي نو زه به سیټ ټو به ته لګوم ویسټ ها نو سیټ ټو مې ویسټ ته کنورټ کړو نو هی ویسټ او سبجیکټ ورته شته سبجیکټ په سبجیکټ آبجیکټ ورته شته می آبجیکټ په آبجیکټ راکوز کړم نو هی ویسټ می دا انورټډ کاما چې کوم دی دې به څه ولګوم ډیټ په ولګوم نو هی ویسټ می نه دا هم غلطي وکړه ډیټ په ولې لګوم دلته دا خبر ځان سره په یاد ساتئ چې دلته نه د ټو اضافه کېږي نه د ډیټ کېږي او نه نور داسې الفاظو کېږي دلته به موږ ډیټ سکیپ کوو ډیټ په نه لګوو چې کله ګډ مارننګ خبر رااله ګډ نایټ خبر رااله کنګریچولیشن خبر رااله ګډ لک خبر رااله دا شیدونه دا ډیټ په مکمل نه لګوئ بس کامې به داسې ختموئ صحیح ده نو ډیټ په ختم کړم نو هی ویسټ می ګډ مارننګ به دغه ګډ مارننګ به په ګډ مارننګ باندې راکوز شي بل اگزامپل هی سیډ ګډ نایټ هغه ماته ویل ګډ نایټ نو تاسو ګورئ دا سیټ به څه ته کنورټ کېږي بیډ ته نو هي هو سبجیکټ دی هي راکوز کړم سیټ به څه ته واړم بیډ ته BADE بیډ ته او کامې په دې څه ولګوم ډیټ نه لګوم که نه تاسو ته ما وویل ډیټ په نه لګي بس دغه ګډ نایټ په ګډ نایټ باندې راکوز شي او کامې به همداسې ختمې شي بل اگزامپل
to him congratulations هغه we said to him موږ هغه ته وویل congratulations مبارک دې شه اوس نو said to ته کنورټ کوم said to به اوس بیا ویسټ ته کنورټ کوم نو we wished him congratulations کامی به همدغه رنګ ختم شي بل اگزامپل he said to me هغه ماته ویل good luck الله دې کامیاب ساته الله دې ښه قسمت ولري نو said to به څه ته واړم said to به اوس بیا wish ته واړم نو he wished me کامی به دغه رنګ ختم کوم او د ګډ لک په ګډ لک باندې راکوز کوم نو هی ویسټ می ګډ لک دسې انډایرکټ سپیچ په ما سره جوړ شي بل اگزامپل هی شي سیډ هغې وویل ګډ بای الله دې مل شه الله په امان دا خلک رخصتۍ باره کې دا خبرې کوي ګډ بای نو دا دې باره کې رخصتي ده که نه نو دا به زه څه دې په سیډ په ځای به زه څه ولګوم بیډ به ولګوم نو شي بیډ ګډ بای دا کامی به ته همدغه رنګ ختم کوم او همدغه جمله به راکوزه کوم شي بیډ ګډ بای د سیټ په ځای به څه ولګوم بیډ به ولګوم اوس راځئ د تاسو د ویډیو په اینډ کې یو ډېره زیاته ضروري او لازمي خبره کول غواړم که چېرته تاسو دې باندې عمل وکړو که نه او دا خبره مې یاد وساتله نو دا به تاسو ته ډېره پیدا وکړي ځکه چې دا خبره تاسو ته لازمي یادول پکار دي او دا ډېره زیاته ضروري خبره ده اوس موږ تاسو ته داسې خبره باره کې خبره کوو د داسې جملو باره کې که چېرته په هغې کې موږ بیک شفټنګ وکړو نو زموږ جمله هم غلطېږي او موږ ګناهګارېږو د دې خبرې دي چې په هغې کې موږ د ټینس بیک شفټنګ نه شو کولی بس ټینس بیک شفټنګ موږ نه کوو ټینس په ټینس راکوزوو داسې قسمه سنټینس دي لکه فار ایګزامپل تاسو څنګه د یو څو اګزامپل در کوم چې دې کې تاسو بیک شفټنګ وکړو نو ستاسو جمله څنګه غلطېدی شي لکه فار ایګزامپل الله یو دی دا ما سره داسې خبره ده په دې کې زه بیک شفټنګ نشم کولی سنټینس مې غلطېږي او ګناهګارېږم هم پرې بل دنیا ګول ده په دې کې هم د بیک شفټنګ نشم کولی بل لمر د مشرق له طرفه راهیږي دې کې هم د بیک شفټنګ نشم کولی اشرف غني د افغانستان دی دې کې هم د بیک شفټنګ نشم کولی اوس که چېرته ومې کړو نو بیا بېرته مطلب راځي که زه بیک شفټنګ نه کوم خو که چېرته ومې کړو نو بیا به څه مطلب راځي دنیا ګول ده دې د بیک شفټنګ کوم دا بیا څه شي دا به شي چې دنیا ګول وه مخکې ګول وه او اوس ګول نه ده دا څنګه خبره ده نه دنیا له سره راسې ګول ده دنیا بالکل دا ګول ده یونیورسل ټروت دی دې ته یونیورسل ټروت ویلی شي عالمگیر صداقت دې کې به تاسو چینجز نه کوئ لمر د مشرق ته طرفه راخیږي که دا زه ویم نو دا به بیا ځي چې لمر د مشرق ته طرفه راختو مخکې راختو دوی شو لمر د مشرق ته طرفه مخکې راختو دا هم بیا غلطېږي اشرف غني د افغانستان دی اوس که زه ویم د دې بیک شفټنګ کوم دا به داسې شي بیا چې اشرف غني د پاکستان وو دا هم بیا غلط راځي دویم داسې قسمه جملې دي چې د هغې بیک شفټنګ نه کېږي او هغې ته هم یونیورسل ټروت ویلی کېږي دې کې به تاسو بیخي بیک شفټنګ نه کوئ راځئ ته تاسو له اګزامپل در کوم هي سیډ هغه وویل ګاډ از ون الله یو دی نو اوس ته وګوره د هغه څه وویل هغه وویل چې الله یو دی نو اوس به دا سیډ چې کوم دی هي سیډ دا هي سیډ په سیډ راکوز کوم کامونه به ډېر جوړ کوم او دا ګاډ از ون د دې بیک شفټنګ به نه کوم دا به ګاډ از ون باندې راکوز کوم دا به داسې چې هي سیډ دیټ ګاډ از ون دې جملو ته څه ویلی شي یونیورسل ټروت بل اگزامپل شي سیډ نالج از پاور هغې وویل چې علم چې کوم دی دا پاور دی دا طاقت دی اوس ته وګوره دا علم پاور دی اوس طاقت دی که نه مخکې طاقت دی نو که دې د بیک شفټنګ کوم نو دا به بیا داسې چې علم طاقت اوس نه دی علم اوس طاقت نه دی دا بیا ډېره غلط راځي نو زه به دې کې بیک شفټنګ نه کوم زه به همدغه جمله راکوزوم بس صرف د کامونه ډېر جوړوم نو دغه جمله راکوزوم بس دا جمله ما سره انډایرکټ سپیچ ته واوړېدله نو شي سیډ ډیډ نالج از پاور بل اگزامپل هي سیډ ټو می هغه ماته وویل مای فرینډ از برټش وایي هغه ماته وویل چې زما ملګری چې کوم دی د برټش دی برطانیې دی نو تاسو وګورئ سیډ ټو به ټول ته واړم دا تاسو ته موږ د ویډیو په سټارټ کې دا ښودلي دي که نه چې سیډ ټو سره کله ابجکټ راشي دا به څه شي دا به ټول ته وړي نو هی ټولډ می او انورټډ کاما څه ته کنورټ کړم انورټډ کاما به درته کنورټ کړم ډیټ ته نو هی ټولډ می ډیټ اوس مای فرینډ خو درشم ویلی که نه زما ملګری خو نه دی که نه د هغه ملګری دی د هغه ملګري دپاره به زه څه استعمالوم هیز به استعمالوم
نو he told me that his friend is British. نو ربا هم که جمله را کوزه کم. ها بل example او last example. He said how will I eat an apple every day. زه روزانه یو سیو خورم. I eat an apple every day. زه روزانه یو سیو خورم. اوس تاسو ګورئ دا هی چې کوم دی یو په هی راشي سیټ سره ټو نه دی او نو ورته آبجیکټ شته نو بس سیټ چې کوم دی سیټ په سیټ راکوز کا انورټرز کاما چې کوم دی دا ختم کا د دې په ځای څه ولګوم انورټرز کاما په ځای به ډیټ ولګوم هی سیډ ډیټ اوس دا ای چې کوم دی دا د هغه باره کې خبره شوې ده کنه یو حالت دی زما باره کې خبره نه شوې کنه نو هغه باره کې خبره کوم نو د هغه د پاره به څه ولګوم هی به ولګوم یو سینګولر دی کنه نو هی به ولګوم او زه به ایټس ولګوم ان ایپل ډے ایوری ډے اوس تاسو ګورئ دا ایټس چې کوم دی دا ما ولې دغه کو اسم دا په مې ورسره وکړه نو دا تاسو ته ما ټینسز په کلاسونو کې ویلي دي چې پریزنټ سیمپل ټینس کې به موږ د پسټ پامه په ورته اس او د ای اس اضافه کوو اوس دا ایوری ډے هم ولګو خو تاسو ما په یو چارت کې ویلو چې زه به ایوری ډے په څه لګوم ډیلی به لګوم نو زه به داسې وکړم چې هی سیډ ډیټ هی ایټس ان ایپل ډیلی هغه روزانه یو سیو خوري نو هغه ما کنورټ کوم زما امید ده ان شاء الله تعالی چې دا دونه ویډیو تاسو کتل دي نو ډیر زیات نالج اغستی او په دې باندې ډیر زیات پوه شوي او ماره به هم تاسو خبر نه پاتې شي په ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې چې په هغه کې تاسو د کول په کارو ما پرې دي ما په دې کې ټول هر سره اون کړی دي او دا مې تاسو له کمپلیټ کورس ته ډایرکټ انډایرکټ سپیچ تیار کړی دی ان شاء الله دې ویډیو کتل نه باب تاسو هیڅ مسله نه راځي او چرته بیا هم د مسله له تاسو لپاره حاضر جواب ما نه کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ د هرې مسلې زه بس تاسو د مسلې پوره کوشش کوم چې د هغې حل وباسم زه تاسو له د ویډیو په اند کې زه تاسو د نالج ګورم زه دا وایم چې تاسو دا ویډیو کتل دا دونه لانګ ویډیو کتل دي نه دا دونه ټیم ورکو اخر تاسو دې نه څه زده کړل بس صرف دا کول غواړم او تاسو ګورم چې تاسو دې نه څه زده کړل تاسو ته پر اسکرین باندې یو دوه اگزامپل در کوم چې شي سیټ آی واچ فول ویډیو او بل اگزامپل در کوم بل پریکټس لپاره هی سیټ ټو می عامر از لرنینګ ډایرکټ اینڈ انډایرکټ دا دوه سنټنس تاسو ما درکړل دا دوه سنټنس په تاسو انډایرکټ واړوي او ما ته په کمنټ سیکشن کې دې جواب راکړئ تاسو به ډایرکټ انډایرکټ سپیچ باندې هډر پریکټس وکړئ ځکه چې پریکټس میک پرفیکټ پریکټس د وجه به تاسو کامیابی کې پریکټس په تاسو دا کار مکملوي دا کوم انډایرکټ سپیچ او ډایرکټ سپیچ کې تاسو لګیږئ او دا د وایي هیڅ سره په نه خلاصيږي ان شاء الله زما امید ده چې تاسو به په دې ویډیو باندې ډېر پوه شوي را روانه ویډیو پورې په الله سپارم والسلام